الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. سورة البقرة داغي ودرشتم نمبر آیات د آدم علیه السلام استخلاف چې د الله د طرفه خلیفہ مقرر شو، بیا ملائکو هغه ته سجده وکړه. الله رب العالمین دې منع کړو د یو ونې د خوراک نه، او د دنه هغه وخوړلی شوه. الله رب العالمین جنت نه دې راکوز که ابلیس، آدم او حوا. آدم علیہ السلام کم ځای کې راکوز شو؟ حافظ ابن کثیر رحمه الله فرمائی چې دی ونزل آدم بالهند، هندوستان کې دی راکوز د اسمان. الله سره د هغه ځای نه حجر اسود ورکه. دا حجر اسود تک سپین کاڼی او د پیو په شانتې تک سپینو. خدا رسته بیا تور شوی دی د انسانانو د ګناهونو د وجې نه، د ګناهونو اثرات په ده وشو، دا تور دا وله سپینو. څه پاڼې الله رب العالمین د جنت ورکړې وي بوټي مټي، هغې دنیا کې وکرل. د دې د وجې نه هندوستان کې دا حکیمي بوټي دام ډېر زیات دي. اکثره حکیمي دوایان او علاجونه عود هندي او عود هندي چې راځي دا د دې د وجې نه. دا پاڼې د ځان سره ذکر اغستې وي د جنت، دا پاڼې ماڼې دا څانګې چې داسې د افسوس په شکل راغستې وي. لکه یو سړی چا نه رخصتېږي، هغه له تحفه ورکړي، وایي زه دا مې د لاس نښه ده. نو د لاس د نښې په طور ده دا پاڼې ځان سره راوړي چې د جنت پاڼې دي، او دې باندې به تسلي کومه. دحنا علاقه وه هندوستان کې، هلته دی راکوز. څوک وایي چې دا د مکې او د طایف په منځ کې کوز شوی دی، خو دا لږ کمزوري ده. بیا بعضې روایتونو کې به تاسو سریلنکا اورئ. نو سریلنکا او هندوستان قریب قریب دي، نږدې دي، باډر یې دی خپل منځ کې. دواړه بت پرسته دي. هوا چې دا په جده کې راکوزه شو، خلکو ته جده وایي. کله چې حجیان عمرې والا ځي جدې ایرپورټ باندې کوزئ. جده نیا ته وایي. نو زمونږ نیا دغلته راکوزه شوې ده. ابلیس چې دی دا بصره کې یو علاقه وه، دستو میسان یې ورته ویلي، دستو میسان، هلته راکوز شو. نو دا راکوز شوي دي په دغه ځایونو کې. بیا دی خو هندوستان کې راکوز شو، بی بی هوا په جده کې راکوزه شوه. نو د یو بل نه ورکو څه کلونه پس د دوی ملاقات په عرفات کې وش.
هلته یو ځای شو. نو عرفاتو ته ځکه وایي چې یو بلې هلته وپېژندل، تعارف وشو. فتلقى پس دکړه لآدم آدم علیه السلام من ربه د خپل رب نه کلمات یو څو کلمې او خبرې. فتاب علیه الله رحم وکړه مهرباني وکړه په ده باندې انه هو التواب الرحیم ځکه الله توبې قبلی او ډیر مهربان ذات دی. په دې آیات کې اوس ذکر د نور انعامات چې زمونږ په دې پلار الله رب العالمین بل نعمت وکړي او دې ته انعامات خاصه وایي، دا صرف په ده باندې شوي دي. یو نعمت دا دی چې الله ورته څه کلمات یا ټکي وروښودل چې دا د ذکر کلمات وایه، نو په دې باندې ستا دا خطا چې دا به معاف شي. دویم نعمت دا دی فتاب علیه الله یې توبه قبوله کړه. دا هم یو لوی نعمت چې د انسان توبه قبوله شي او الله یې واخلي دا توبه. فتلقى دغه ترتیب دی چې ونه وخوړلې شوه، د جنت لباس ته ووته، دوی د جنت نه راکوز شو. نو فتلقى به زده کړې د الله نه. تلقي اخسته وی اخستل، الله نه یو څو کلمې واغست. من ربه کی اشاره ده چې دا ذکر د الله په حکم وکړه. ذکر دعا استغفار دا به د شریعت مطابق د ځان نه به سړی نه جوړی. کلمات یو څو کلمې وي، دا کلمې څه شی دي؟ د دې په تعین کې د علماو اقوال دي. بعض علماء کرام فرمایي چې دا کلمات کله چې آدم علیه السلام نه دا ونه وخوړلې شوه، د جنت لباس ته ووت، عرش ته چې وکتل، په عرش لیکلي لا اله الا الله محمد رسول الله. نو د ځان سره سوچ وکړه چې دا په عرش باندې دا کلمه لیکلې ده، نو دا محمد زما په اولاد کې چې هر څوک دی خو ډېر لوی سړی دی، ځکه د الله سره په عرش باندې نوم لیکلی دی. نو وی ویل یا الله دا څوک دی؟ الله ورته وفرمیل ستا په بچو کې یو نبي دی، اخرنی نبي. و یا الله د ده په وسیله باندې ما معاف کړه. نو الله وبخه، د ده په وسیله باندې ما معاف کړه. دا روایت صحیح نه دی. ولی او په دې روایت کې دا الفاظ هم دي چې الله ورته ویل لولاک لما خلقت الافلاک، که دا بچی دی نه وی ما دا دنیا هم نه پیدا کوله. نو شاعرانو اوس دغه قصې کوي، دنیا د نبی علیه السلام د مخه پیدا ده. عبدالرحمن بابا هم یو شعر ویلو که صورت ته محمد نه وی پیدا کړی به خدای نه و دا دنیا. ټول جهان د محمد د روی پیدا شه، محمد دی د تمام جهان آقا. ځکه په دې روایت کې الله ورته ویل چې دا نوې دنیا ما نه پیدا کوله. زمونږ په دې دین کې هر خبره حدیث نه او هر عربي خبره آیات نه، حدیث نه. مونږ به ګورو چې دا عربي د چا نه نقل ده. زمونږ دا دین په سند راغلی دی. سند په پښتو کې ثبوت ته وایي. کله چې ته یو ځای کې خبره وکړې او ناشنا خبرې خلک وایي درته که نه د چا نه دي اورېدلې ده، په خپله دې لیدلي دي که د چا نه دي اورېدلي. که تا وویلې چې یاره فلانکي راته ویلي دي او هغه پلانکي خلکو کې په دروغجن مشهوري، خلک څه وایي ورکې که هغه لږ زیاتې خبرې کوي، خلکو کې مشهوري که د هغه رښتینې خبرې لم خلک اعتماد نه ورکوي، باور پرې نه کوي. او چې کله یو رښتینی سړی یاد کړي نو خلک څه یاره فلانکی دروغ نه وایي. نو داسې زموږ د دین دا خبرې دا حدیث چې موږ له راغلي دا په سند. اوس د نبی علیه السلام نه چې صحابي واورېدل دې کې ضعیفه خبره نشته.
د رسول الله علیه السلام په احادیثو کې یو حدیث هم ضعیف نشته. یعنی د پیغمبر د خلی مبارک چې راووته دې کې ضعیف نه پیدا کیږي، دا ټول صحیح دي. خو دلته خبره دا ده چې دا د پیغمبر علیه السلام ته رسیږي او که نه رسیږي، هغه ویلې ده که نه ده ویلې. هسې چا راغستې ده او ده پورې تړلې، دقه ځای کې ضعیف پیدا شي. اوس دا حدیث سند چې موږ وکته نو د دې په سند کې دوه راویان راغلي دي. یو دی حماد ابن عمر النسویبی، دویم دی خالد. دا دوانه واهیان انتهایی ډیر زیات کمزوري راویان، د دوی حدیث بچا نه منل. نو معلومیږي چې دا خبره رسول الله علیه السلام ته چې دوی رسئی نبی علیہ السلام نه ده کړي، دوی یا جوړه کړي ده یا بل چا جوړه کړي ده. په نبی علیہ السلام دې ته دروغ وایي. کنز العمال والا ویلي چې دې په سند کې راوي څه دی کمزورې دی. سیانت الانسان کې ویلي دي چې دې کې راوي کمزورې دی. بل دریم راوي په کې عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم دی، او عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم هم ضعیف راوي دی په حدیثو کې. په دې کې څلورم راوي شیعه راغلی دی، رافضي. د هغې د وجې نه هم دا حدیث ضعیف دی. ځکه د شیعه راوي الفاظ ورته وګوره. هغه وایي نبی آدم علیه السلام چې دلته وسیله نیوله، پنځه نومونه یې وسیله کړه، 5 تن پاک. یو یې د نبی علیه السلام نوم، دویم د علي، دریم د فاطمه، څلورم د حسن، پنځم د حسین. معجم صغیر چې کوم دی د طبرانی صاحب درې کتاب لیکلی، یو ته معجم کبیر وایي، بل ته صغیر وایي، بل ته اوسط وایي. درې واړه معجم دي. په صغیر کې هغه دا وایي چې دا روایت ضعیف دی. امام ذهبي چې کوم تعلیق کړی په مستدرک علی الصحیحین باندې، نو هغه وایي دا حدیث موضوعي دی، د ځان نه جوړ شوی دی، ضعیف خو لا بیا هم ګزاره کوي. دا په پیغمبر علیه السلام دروغ دی. حافظ ابن کثیر په البدایه والنهایه د تاریخ کتاب دی، هغې کې وایي چې دا ضعیف دی. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه هغه هم دا ویلی چې دا روایت موضوعي دی. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه په التوسل والوسیله د وسیلې په باب کې د هغه دا ډېر ښایسته کتاب دی، التوسل والوسیله. دویم کتاب فتاوی کبرا د هغه په دې دواړو کې وایي تفصیلی جرح یې پې کړې ده چې دا روایت ضعیف دی. نو لنډه دا شوه چې نبی علیہ السلام عرش ته د آدم علیہ السلام عرش ته وکتل او د نبی علیہ السلام په نوم د هغه په وسیلې سوال وکړو، دا روایت ثابت نه دی. که ثابت وي ښه خبره وه، موږ به منلی وې، خو د حدیثو د اصولو سره برابر نه دی. بل دا د قرآن نه خلاف دی دا روایت، ځکه دا ضعیف دی که نه. صحیح دا آدم علیہ السلام کمی کلمې ویلې چې الله وبخه، نو هغه کلمې سورة اعراف 30 نمبر آیات، قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. دقه کلمات ویلې دي. قرآن کې ښکاره راغلی دي که نه، بس دا کلمې ویله، دا دعا یې وکړه، فتاب علی، الله یې توبه قبوله کړه. وسیله چې کوم بحث دی دا به انشاءالله وابتغوا الیه الوسیله هلته وایو چې کوم جایز وسیله ده او کومه ناجایزه ده. فتاب علی، الله یې توبه قبوله کړه. د توبې ماده قرآن کریم کې 87 مرتبه راغلی. او الله ته چې د تواب نسبت شي، الله توبه قبلی، 11 ځله دا نسبت الله ته شوی دی. او په صيغه د فعل ماضی تابه د 10 ځله شوی دی.
او په صيغه د مضارع یتوبو دام لسله او په صيغه د امر چې فتو وتوبو دا یو ځل راغلی الله فتاب علیه په رحم وک رحم څه ته وایي توبه ولا قبول کړه سزا ولا ور نکړه او الله رب العالمین په دې باندې دې ګناګار نک دا د الله رحم دې په دې باندې تا به دې ته را واپس الله را وګرځید په آدم علی السلام باندې څه شي پر را وګرځو رحم په وګرځو او آدم علی السلام هم تاب الله ترا وګرځید او په جړاش د پیغمبرانو په نسبت کې اکثر راځي توبه وستله نو دا مطلب نه چې پیغمبران ګناه کوي د پیغمبر سره چې د توبه لفظ راغی معنا بسې لکه موسی علی السلام چې ویلی سبحانك تبت الیک تا ته مې توبه ده نو هلته خو هغه ګناه نه وکړي چې ربي ارني انظر الیک یا الله ما ته ځان وښایه ګناه نه پیغمبر چې توبه وباسي د په درجه اوچتیږي دې ته انعام وایي رسول الله عليه السلام فرمایل اني اتوب الى الله واستغفر اليه في اليوم اكثر من 100 مره وفي روايه من 70 مره يورس كذا الله ته د سلزله نډيره توبه وباسم نو نبی علیہ السلام خو ګناه یوم نه او توبه سلو باسي دي توبه باندې درجه اوچتي توبه مستقل عبادت ته لنډه ده دا یو بهترین او خپل عبادت ته د الله بندگی د توبه وستل پکار د چې انسان الله ته توبه وباسي الله نه معافي وغواړي د توبې لپاره علماو شرطونه لیکلي دي اول توبې لپاره شرط دی الاقلاع عن الذنب فورا به دا ګناه پرېږدي زمونږ خلک څنګه توبه وباسي هماغه ګناه کې اخته یو غوږونه راکاږي توبه 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 ګریوان ته لاړې وتوکي توبه توبه نو ګناه دې پرېښې نه ده شرط نه دی پوره توبه نه قبلي لکه هغه سل انسانان چې وجلي نه نوي نو هغه ته څه ویل هغه قتلونه پرېغوستل نو توبه الله قبول کړه داسې ډېر روایات شته دویم الندم على ما مضى په تېرو شو ګناهونو به پښیمانه شي جړا به کې چې الله ډېر بد مې کړي دي دریم شرط العزم على الا يعود کلک نیت به وکړي چې بیا به داسې نه کوم ډېر خلک توبه وباسي چې ارامه خو نه خورم خو زړه کې داسې ترک تېرېږي که داسې کروړاو پیدا شوي نو بیا داسې ورختایي ورته نه په زړه کې به عزم وکړي چې کروړاو نه چې د دنیا د سرو زرو ډکه شي او ارامه یې زه وله لاس نه وړم څلورم شرط د توبې که د الله حق خو الله نه به معافي وغواړي او که د بنده حق څلورم شرط دا دی نو بنده باندې به حق سپاري صرف توبه کار نه کوي مثلا یو چا نه پیسې چا پټې کړي دي او دا کس توبه وباسي خپېمانم دی وروسته بیا نم کوي دا ګناه یې پرېغوستله جړام کوي خو چې دا پیسې هغه سړي له ورکړې نه وي الله یې توبه نه قبلوي چې شهید هم شي الله یې نه بخي چې شهید شي حدیث کې داسې نه ده چې یو سړي به غلاګانې کړي او اوس د توبه وباسي ځان یې پې ښه موړ که مالدار یې که اوس به توبه وباسي نه دا پیسې به واپس کوي اوس که چېرته پرون ماته یو چا ټلیفون وکړه چېرې په ناپوهي کې داسې موږ د چا نه غلا کړې وه اوس هم توبه ده الله ته نو اوس به څه کوو او هغه سړی مړ دی نو ما وتل د هغه به بچي د هغه به ورسئ ښځه به څوک به یي او څوک خامخا دا پیسې به راوالی هغوی ته به حواله کړي خیر د داسې ورته مه وایه چې موږ غلا کړې ده یو توریي شکل ورته جوړ کړئ چې دا ستاسو امانت دی موږ سره یا د هغه سړي امانت و موږ سره خو چې پیسې م ورکړي نه تر هغې پورې توبه نه قبلېږي یو بل کس تپوس وکړو چې یو سړی دی ډېرې غلاګانې کړي دي لارې شو کولې نو د لارو گاړو کې جیبونه وال نو دا سړي خو زده ته نه دی معلوم چاله به ورکوي نو د دې دپاره علاج دا دی چې کمې غلاګانې سړي کړي دي او خلک ترې ورک دي نو هغه پیسې خو دته معلومې دي سړي ته پته لګي که نه چې ما سره خپلې دومره وي او د غلا دومره دي دا ټولې به راوالي د هغه کس یا د هغه کسانو د طرف نه به صدقې کي چې یا الله د دې اجر هغوی له ورکړه بالفرض د صدقه م وکړه او مالک پیدا ش
نو مالک له خپل حق ورکوي بیرته صدقه هم نه معاف کیږي خو صدقه د دې دپاره ده که دنیا کې مالک پیدا نشي نو قیامت په ورځ به وایي الله د ده په نامه مې صدقه کړې ده اجر یې دله ورکړه زه اجر نه غواړم چې زه د ده د حق نه خلاص نو دا د توبې شرط دی حقوق الادمین چې کله راشي د بندګانو حقونو کې غیبت دې د چا کړی دی نو غیبت کې به داسې نه وي چې الله ما معاف کړي نه سړي له به ورځې معافي به ترې غواړي چې ګوره تا پسې مې خبرې کړې خو حالاتو ته ګوره یو سړي پسې تا غیبت کړی دی او نه دی خبر هېڅ خبره نشته اوس که ته ورته ووایې چې ما دې غیبت کړی دی او خبر شي کیدی شي دشمني د سره نور هم پیدا کړي په قار شي درته جنګ د سره وکړي ضرر درکړي نو بیا وینا ته ضرورت نشته بیا به څه کې چې کوم ځای کې د هغه غیبت کړی داسې په مجلسونو کې بیا اوس ښه وي صفتونه بیا کې چې ره پلانکې ښه سړی دی پلانکې د چا مخکې چې دی وله غیبت کړی د هغوی په مخ کې به د هغه صفتونه کې نو توبه صرف زمونږ توبه ډېره اسانه ده چې غوږونه راکاږه او توبه ټکې وایه او تسبو نه ټک وباسه او د شریعت توبه چې ده هغه په شرطونو ده الله په صفت کې تواب دا د مبالغې دپاره راوړي الله د ډیرو ګناهونو ډیرې توبې قبلوي بار بار د یو بنده نه بار بار توبه قبلوي لس ځله ګناهګار شه الله دې بخي الرحیم رحیم کې مونږه هلته معنا کړې وه الذي يتکرر رحمته چې رحمت بار باری نو بار بار الله توبه قبلوي قلنا اهبطوا مونږ وویل کوز شئ منها د دې جنت نه جمیعا ټول فإما يأتينكم بس که چرته راشي تاسو ته مني زما د طرف نه هدن لار ښودون کې فمن تبعا بس چا چې تابعداري وکړه هدايه زما د هدایت فلا خوف علیهم نه به ویره په دوی باندې ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجن او پریشان شي په دې آیات کې اوس بیا الله فرمایي کوز شئ ظاهره کې خدا تکرار معلومیږي مخکې آیات کې مې ویلي وقلنا اهبطوا هلته پکې واو او دلته مې ویلي قلنا اهبطوا کوز شئ نو بار بار ورته ولې وایي چې کوز شئ یو ځل وینا کافي وه چې کوز شئ د هغې جواب دا دی چې دا احباط کې فرق دی کوزېدلو کې اولنی امر چې و چې کوز شئ هغه د جنت نه اسمان ته کوزېدلو ځکه جنت بره او دا دویم احباط چې دی د اسمانونو نه ځمکې ته راتلل دي اول یې ورته وویل جنت نه اسمان ته شئ دا دویم ځل یې ورته وویل اوس د اسمان نه ځمکې ته لاړ شئ خو دا جواب لږ کمزوری ځکه دی چې ولکم فی الارض مستقر هلته خو یې ویلو چې ځمکه کې به اوسېږي نو ځمکې ته یې راکوز کړي دي اوس ورته څنګه وایي چې کوز شئ نو دویم جواب دلته دا دی چې دا اصل کې دا آیات راوړو دفع د وهم کوي وهم الله د آدم علیه السلام توبه قبول کړه فتاب علیه نو څوک دا وهمونه کې چې توبه قبول شوه آدم علیه السلام به جنت کې پاتې شي نو چې توبه قبول شوه بس پاتې دي شي جنت کې الله فرمایي چې نه توبه دې قبوله ده خو جنت کې به نه پاتې کېږي قل اهبطوا بیا درته وایم چې کوزېږه د جنت نه نو سوال دا دی چې د دې توبې فایده څه شوه نو چې جنت نه راووته والله وایي توبه مې قبوله کړه په کار وه چې جنت کې بیرته پاتې شوی جواب دا دی چې توبه قبوله شوه ګوره ګناهګار نشه سزا یې وله ورنه کړه عقوبت الله جهنم ته بو نتلو وې نه درده او تکلیفونه یې ورنه کړه او الله ته بیرته راضي شو د توبې دقه مقصد دی پاتې شو د جنت نه راکوزېدل دا د ګناه اثر دی د ګناه اثر وي خامخا یو ګناه نه به سړی توبه مباشي خو د هغه اثر سپیروالی هره ګناه پورې یو ګند نښتی ګند دا ګندونه په انسان را پریوزي علامه ابن سیرین رحمت الله علیه څه وخت کې ډېر زیات قرضدار شي قرضونه یې نشو خلاصولی وایي د دې قرضونو د دې پریشانۍ وجه دا ده 20 کاله مخکې ما نه یو ګناه شوی وه د هغې ګناه هغه نحوست او سپیروالی الله رب العالمین په ما باندې راوست نو ګناه خو اثر کوي الله خو به دې وبخي خو دې ګناه پورې ډېر زیات نجاست وي هغه به تا یو ځلې ناولی کوي یو سړی دی هغه چې دی زهر راواغستل زهر او زهر یې وسکل
نو چا ورته وویلې چې ګوره زهر خو دې وڅکل اوس به مرې ده ویلې توبه توبه چا ورته وویلې زهر دې وڅکل دا خودکشي د ګناه د غټه ګناه د ناروا دې وکړه فورا یې توبه وویسته الله به د دې ګناه نه معاف کړي خو د توبې دا مطلب نه دا زهر به په ده کې اثر کوي یا به تې مري او یا به ډېر سخت مریض شي په توبه باندې د زهرو اثر نه ختمیږي یو سړي په ځان باندې ډز وکړه نو چا ورته ویل چې دا خو ګناه د ځان ایستل توبې یې ویسته نو دا ډز او دا ګولۍ به خپل اثر کوي دا په توبه نه ختمیږي یا به دا سړی زخمی شي او یا به چې دی د دې نه مړ شي دا ګولۍ به خپل اثر په ده کې کوي نو ګناه د آدم علیه السلام دا خطا دا چې کومه وه د الله خو وبخه خو اثر یې دا شو چې جنت کې نشي پاتې کې د دې خبرو سره تو نور جنت کې نشي پاتې کېدلی بس د الله فیصله و تقدیر دي فاما یأتینکم منی هدن که چرته راشي تاسو ته زما د طرف نه هدن لارښود په دنیا کې غټ نعمت دا دی چې الله پیغمبران را لیږي آدم علیه السلام ته یو قسم اشاره وکړه چې ولې خفه کېږي ته په دنیا کې اوسېږه د جنت نه خو لاړې زه به خپل پیغمبران درلیږم که نه دنیا کې به نیکان خلک درځي دنیا سه د جهنمیانو د کافرانو ځای خو نه دی یوازې په دې کې اولیا اوسېږي پیغمبران پکې اوسېږي مه خفه کېږي مني په مني کې معنا دا ده ګوره هدایت هغه چې د الله د طرفه رسول راغلی فمن تبع هدایا دا شرط دی د دې جزا پټه ده فمن تبع هدایا چا چې زما د لاره ښودونکي تابعداري وکړله نو دا سړی به کامیاب شي یا د دې نه فمن تبع هدایا فاتبعوا چا چې زما د هدایت کوونکي تابعداري وکړه تاسو یې تابعداري وکړئ داسې مه پاتې کېږي هدایا په معنا د هادي دی زما د لاره ښودونکي پیغمبر یا هدایا مصدري معنا وکړه ما چې کوم آسماني هدایت درلیږلی دی دنیا ته د دقې تابعداري به کوئ دا چې چا وکړه نو یو نعمت دا دی یره به پرې نه او بل دا دی خفه کېږي به نه غمجن به نه شي فرق د خوف او د حزن په منځ کې څه دی فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون خوف راځي د مستقبل زمانه د پاره الله فرمایي زما د پیغمبر تابعداري چې چا کوله را روان وخت کې به پیره نه د اخرت یره به پینې ولا هم يحزنون حزن د تیر شوی ماضی زمانه سره تعلق لري او تیر شوی پسې به خپه نه مؤمنانو ګوره هغه چې وخت خطر کړي نه خپه او در روان وخت یره وسره ډیر نه بعض علماء دې فرق کوي چې دواړه د مستقبل سره تعلق لري را روان وخت کې به پنه یری نه بغم خو خوف چې ده د محبوب د فوت کېدلو سره د مطلوب د ورکېدلو سره مطلوب دی ته وایي یو شی په لاس کې شته دا به الله نه اخلي محبوب به فوت نشي او کم شي پسې چې ګرځي هغه به ورک نشي مطلوب به ورک نشي هغه به الله ورکي داسې لغوي فرقونه دي نور معنی دغه ده چې د الله نه څوک ویریده او د الله د هادي د پیغمبرانو تابعداري کوله په آخرت کې به پیره نه او نه په آخرت کې خپه شي دنیا کې مؤمنانو باندې یرم راځي خفګانونه هم راځي خو په آخرت کې دا قصې نشته ان والذین کفروا هغه کسان چې کفر کړي دي وکذبوا بآیاتنا او تکذیب کړي دي زمونږ د آیاتونو په جبه باندې اولئک اصحاب النار دا اور والا دي هم فيها خالدون دوی په دې اور کې همیشه اوسي
د آیات عنوان د تخویف اخروی للمنکرین، د اخرت یره ورکی منکرینو ته، د اخرت یره. دو کارونه چې چا کې راله، کفر وکذبو او تکذیب، دا جهنمیش. نو په کفر او تکذیب کې فرق دی، ځکه بیل بیل راوړل. کفر په زړه کې راځي او تکذیب په جبه راځي. نو موږ ترجمه کې هم داسې ویل، کفرو چې کفر یې کړی دی په زړه سره، وکذبو بآیاتنا، او تکذیب یې کړی دی په جبه باندې. تکذیب څه ته وایي؟ د الله آیاتونه راشي او دی ووایي چې دا دروغ دي. د الله آیاتونو ته د دروغو نسبت وکړه، دروغجن یې وګڼل. پیغمبر راشي او دی ووایي دا دروغجن دی، نو د الله نبی دروغجن وګڼلو. بآیاتنا دې کې هغه تنازع د فعلینو چې راشي، کفرو کذبو دواړه متعلق دي بآیاتنا. چا چې زمونږ په آیاتونو کفر وکړو او زمونږ آیاتونو ته دروغجن وویلې، نو دغه کسان اصحاب النار، اور والا دي. بآیاتنا څه ته وایي؟ کوم آیاتونه؟ د الله د ټولو اسماني کتابونو نه یو آیات هم چې چا ونه منه، دا تکذیب دی. دویم معجزات الانبیاء، دام د الله نخي. دریم بآیاتنا، په دې کائناتو کې د عقلی دلایل دا ونه مانی، نو دام تکذیب دی. اصحاب النار آیات مشتمل دی په اختصار، په دې هر یو کې جمله حذف ده. ګوره، فمن تبع هدایا فاولئک اصحاب الجنة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دسو والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فعليهم الخوف والحزن وهم اصحاب النار. کافر او چې د الله آیاتونه نه مني، یره بم پې راځي، پریشانی بم پې راځي، او جهنمیان هم دي. اصحاب جمع د صاحب ده. صحبت مرګرتوب ته وایي، صحبت ناغستلی شوی دی. یو شیز د بل سره جوخ شي. د نبی علیہ السلام ملګرو ته صحابه وایي. صحابه ولی؟ صحابه د نبی علیہ السلام سره جوخ پاتې شو، نږدې. د جهنم څوکیدار ته وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه، د جهنم څوکیداران ملائک دی. ولی؟ د اور سره جوخ دی، غور تازه کوي او لړي، هلته هم اصحاب ویلی. نو دا اصحاب النار، دا کافران د اور سره به جوخ دي، د اور مرګري دي، په اور کې به همیشه. د اصحاب دا معنی اور کې همیشه، اور سره جوخ، اور کې به پاتې شي او اور کې به اوسیږي. یا بنی اسرائیل اذکرو، اے اولاد او بچو د یعقوب علیہ السلام رایات کئی، نعمتی اللتی نعمت زما هغه، انعمت علیکم چما کړی دی دا نعمت پتاسو، و اوفو بعهدی، پورواله وکي زما په وعده باندې چې تاسو سره کوم وعده ده. او فی زب پورواله وکم بعهدکم، ستاسو په وعدو چې ما سرم کړی دي. و ایای فرهبون، او خاص زمانه ویریږئ. دې ته ویل کېږي خطاب خاص پس ته خطاب عام نه. یا ایها الناس، دا خطاب عامو، او یا بنی اسرائیل دا خطاب خاص خلقو ته وایي. دا خطاب خاص شروع تر آغا تقریبا په دې کې لستولس آیاتونه براوړي. په دې آیاتونو کې 9 اوامر دي دوی ته. 9 اول اسکرو، دویم اوفو، دریم فرهبون، سلورم آمنو، پنځم فتقون، شپږم اقیموا الصلاة، وم آتوا الزکاة، اتم ورکعوا، نهم واستعینوا. دا 9 اوامر دي بنی اسرائیل ته. 5 پکې نواهی دي. لا تکونوا اول کافر، اول کفر مکوئ. لا تشتروا، پایاتونو پیسې مالئ. لا تلبسوا، خلقو ته حق مګډ وډوئ.
لا تکتمو حق مپټوي وتنسون انفسکم کی معنا څه پرته ده لا تنسو ځانونه مه هېروئ نو پنځه نواهی شو الله رب العالمین اوس د بني اسرائیل سره خبرې شروع کړي بني اسرائیل دو قوم ته وایي یو ته یهود وایي بل ته نصارا وایي یهود د موسی علیه السلام امتیان نصارا د عیسی علیه السلام امتیان دواړه بني اسرائیل دي په غټه کې دواړه د یعقوب علیه السلام بچي دي مناسبت یا ربط د دې آیاتونو د مخکې سره واضحه ده آدم علیه السلام دنیا ته راکوشو په دنیا کې خلیفه او بادشاه نو د هغه په بچو کې بادشاهان څوک بني اسرائیل حکومت وکړه یا بني اسرائیل دا سه ندا چې اے بني اسرائیلو ندا سلور زله قرآن کې راغلی یا بني اسرائیل او یو خطاب عیسی علیہ السلام کړه یا بني اسرائیل هغه قوم ته ویلي او بغیر د ندا نه چې یا لري کې صرف بني اسرائیل دا قرآن کې 37 ودیر زل راغلی بغیر د یانه حرف ندان بني په عرف کې ټولو بچو ته وایي زامن نوڼه نوسی نوسیانې د ټولو ته بني وي بچي اسرائیل دا د یعقوب علیه السلام لقب دی نوم خپل یعقوب دی په دې مشهور اسرائیل نو بني اسرائیل معنا بچي د یعقوب علیه السلام اولاد د یعقوب علیه السلام دته بني اسرائیل ولی وی یعقوب علیه السلام ته اسرائیل ولی وی اسرائیل نو د علماو دا رایه ده چې یا عبرانی ژبه ده اسرائیل یا سوریانی ده د دوی دوه ژبې چلیدل عبرانی او سوریانی په عبرانی او سوریانی کې خو اسرائیل دی خو په عربی کې څه معنا ورکوي عبد الله په عربی کې معنا ده د الله بنده ولی اسر ویل کېږي عبد ته او ایل چاته وایي الله ته تاسو ګورئ جبرائیل جبر ام د عبد معنا ده ایل الله ته وایي میک کائیل میک عبید ته وایي او ایل الله ته وایي شمویل سمویل حسقیل د پښتنو پیغمبرانو په نومونو کې به اخره کې ایل راځي دا ایل الله ته وایي ابن خلدون را لګېدل هغه الټه کړی دی هغه ویلی دی اسر معنا الله او ایل معنا عبد خو صحیح هغه اولنی قول دی چې ایل الله ته وایي اسر بنده ته وایي دویمه معنا یې چا کړې د اسرائیل معنا صفوت الله د الله غوره بنده دریم اسر شدت ته وایي کلک د الله په دین کې کلک بنده یعقوب علیه السلام مضبوطو څومره تکلیفونه پیراله د غره په شانتې ولاړو زوی ته ورک شي تکلیفونه خو معمولی مو نه خوځېده د ځای نه الله دومره کلکوالی ورکړي داسې ونه ویلې چې یا بني یعقوب لنډ به ویلې وی یا بني اسرائیل ویل نوم یاد نه کړه ځکه په اسم صفتی کې ادبي د یو عالم نوم تا ته زده دی پلان کې عبدالرحمن مولوي صاحب نو که ته ورته نوم ویې دا لږه بې ادبي راځي او که ته ورته ووایې چې قاري صاحب یا مولوي صاحب یا شیخ صاحب نو په دې کې ادب راځي نو یعقوب خو یې نوم دی خو اسرائیل لقب دی دا ادب الله د نیکانو خلکو احترام کوي قدر کوي بل په اصل کې اسرائیل معنا سو عبد الله د الله عابدو بچو ته ولوي چې د پلار دی خوږ نوم ته وګورئ د الله بندگی کړې ده په ځان کې د عبدیت صفت پیدا کوي تاسو هم بندگی شروع کوي کنه
اسکرو رایات کئی. دلته ذکر سمانا په جبه یادول ډیر نه دی مراد، رایاد کئی په زړه کې د غنیمتونو د شکر د پاره چې یا الله ډیر شکر دی دا نعمت دا را یادول پکاري. ذکر د پاره تقریبا علماء ډیر معنی لیکل. یو معنی د شکر د لکه دلته چې د شکر وباس نعمتي زما د نعمت دلته مفرد د اسم جنس دی، نو چې اسم جنس شه بشماره نعمتونو ته شامل شو ټول پکې راغلي. نعمت د بادشاهۍ، نعمت د نبوت مې دله درکه، نعمت د دشمن د هلاکت مې درکه، نعمت د خوراکونو مې درکه، دا ټول د دې شکر وباسه. انعمت علیکم. شاکر انسان چې کله د الله نعمتونه را یادوي او شکر وباسي نو دا موحد جوړیږي، ناشکري پکې نه راځي، بې شرک پکې نه راځي. یا بني اسرائیل د الله نعمتونه را یاد کړئ، شکر وباسئ. خو ګوره دا آیات موږ تم شامل دی. عمر رضی الله عنه به ویلې وی قرآن کی راځي یا بني اسرائیل یا بني اسرائیل. بني اسرائیل خو خلکو لاړو ختم شو تیر شو پوره کېدو دي. دا آیاتونه د هغوی په باره کې وو خو موږ به ځان ته متوجه کوو چې هغوی کومې غلطیانې کړي دي هغه به موږ نه کوو. هغوی ته چې الله کوم حکمونه کړي دي د هغې به موږ پابند اوسېږو. اوس هغوی ته حکم دی چې شکر وباسئ، موږ ته هم حکم دی چې شکر وباسئ. واوفوا بعهدي، پورواله وکي زما په وعده باندې. وعده زما پورا کوي، یعنی کومه وعده چې تاسو ما سره کړې ده چې موږ به داسې کوو هغه وعده پوره کوي. دا د څه شي وعده وه؟ سورة بقره 3 آیاتونو کې دغه وعدې راغلي دي که نه؟ که هغه مونږ داسې لنډ را سر کو هغه وعدې دا وې. اولنۍ وعده دا وه د الله په کتاب به عمل کوئ. دویمه وعده دا وه شرک به نه کوئ. درېیمه دا وه د والدینو حقوق به ادا کوئ. څلورمه دا د خپلوانو یتیمانانو خیال به ساتئ، مسکینانو. بله دا وه چې دعوت به کوئ. بله وعده دا وه مونځ به کوئ. بله دا د زکات به ورکوئ. بله دا د په ناحقه قتل به نه کوئ. بله دا د یو بل به د کوره نه وباسئ. بله دا د آخري پیغمبر باندې به ایمان راوړئ. بله دا د الله د کلام تفسیر او ترجمه به خلکو ته کوي، بیانوي به خلکو ته. نو دا ټولې وعدې وي دوی الله سره کړې وي. الله ورته وایي هغه وعدې را سره پوره کوي. نو زه به څه وکړم؟ اوفِ بعهدکم، زه به خپله وعده د سره پوره کړم. ما هم یو وعده کړې ده، ما کومه وعده کړې ده؟ اول جنت، دا به دله درکم. دویم په دنیا کې بادشاهي، دا به هم دله درکم. دریم په دنیا کې مددونه، دا به هم دله درکمه. په دنیا کې هدایت، دا به هم دله درکمه. عزت به هم دله درکمه. دا ټولې وعدې زما د طرف نه دي، دا به زه پوره کړم. خو شرط څه دی؟ اول به تاسو پوره کوئ، بیا به زه پوره کوم. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، او خاص زمانه به یریږئ، بل چا نه به نه یریږئ. لفظ د رهبت بیا راوړو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، او ایای په مقدم کدا د حسر د پاره. خاص زمانه به یریږئ، د بل چا یره به په زړه کې نه ساتئ. ماده د رهبت قرآن کریم کې 12 ځله راغلې ده. ورستو آیات کې ویلې دي وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، خاص زمانه ویریږي. فتقون او د فرهبون یو مطلب دی، ویریږي، خو لږ فرق پکې دی. خوف ټولو یرو ته وایي، هر یرې ته خوف وایي. رهبت هغه یرې ته وایي چې یریږي او د شیز نه ځان هم ساتي. لکه مخې ته سپی دی، نو سړی ترې ډډ هم کوي او یریږي، ځان هم ترې بچ کوي. دې ته رهبت وایي. او تقوا څه ته وایي؟ یره خو سره د هوښیارۍ نه، چې دماغ دې کار کوي، د الله نه یریږي، هوښیاري په ځای باندې، عقل په ځای باندې. وآمنو،
ایمان راوړی بما په هغه کتاب انزلتو چې ما نازل کړی دی مصدقا تصدیق کون کې دی لما د هغه څه معکم چې تاسو سره دي ولا تکونوا اول کافر به او مکیږي اول کفر کون کې په دې باندې ولا تشتروا بآیات یوم اخلی زما په آیاتونو باندې ثمنا قلیلا دنیا او پیسې لګي و ایای فتقونی او خاص زمانه ویریږي په دې آیات کې دو اوامر دو نواهی اول آمنو دویم و ایای فتقونی دا دو اوامر ایمان راوړی ویریږي دو نواهی ولا تكونوا اول کافر کفر مکو یو نهی دویم ولا تشتروا بآیاتی زما په آیاتونو پیسې مال اولنې امر دا دی و آمنو بما انزلتو ما چې کوم کتاب را لېږلی دی په دې ایمان راوړئ د انزلتو نه په قول د ډېرو مفسرینو کې قرآن کریم دی ولې وروسته مصدقا دا پې قرینه ده دا قرآن تصدیق کوي ستاسو د کتابونو نو ځکه په قرآن باندې ایمان راوړئ امام قتاده وی چې نه بمانه مراد د دوی خپل کتاب دی ایمان راوړی په خپل تورات انجیل هغه خبره پکې ومنئ کنه چې د دې نبی په باره کې کومې خبرې شوي دي تاسو خپل کتاب څنګه منئ د دې پیغمبر علیه السلام په باره کې پکې خبرې دي او هغه نه منئ مصدقا دې ته حال وی د انزلتو د ضمیر نه ما نازل کړی دی په داسې حالت کې چې تصدیق کوي د هغه کتابونو چې تاسو سره دي تصدیق کوي ستاسو د کتابونو د تورات او د انجیل تصدیق کوي مصدق د تصدیق نه اخیستلی شوی دی قرآن په دریو طریقو د هغوی د کتابونو تصدیق کوي د تصدیق درې طریقې دي تصدیق دی ته وایي خلک کسان ځان سره عدالت له بوځي یا شناختی کارت له بوځي چې شناختی کارت جوړی وای ځان سره ناظم راوله یا مور او پلار راوله نو هغوی ورشي هلته تصدیق وکړي چې او دا زموږ بچی دی نو پس د هغې نه د ده کار وشي دې ته تصدیق وایي نو دلته د تصدیق درې مطلبه دي اول تصدیق طریقه دا ده په همدې قرآن کې الله فرمایلی دي چې موسی علیه السلام پیغمبر حق عیسی علیه السلام پیغمبر حق تورات حق کتاب و انجیل حق کتاب نو آمنو بما انزلتو ایمان راوړئ په هغه قرآن چې ما نازل که مصدقا لما معکم ستاسو د کتابونو تصدیق کوي ستاسو کتابونو ته رښتیا وایي نو دلته معنا به موږ داسې کوو مصدقا رښتینې ګڼي لما هغه کتابونه معکم چې تاسو سره ستاسو کتابونه رښتینې ګڼي رښتینې هغې ته دروغ نه وایي دویمه طریقه دا ده د تصدیق چې په دې تورات او انجیل کې الله لیکلی دي چې آخري پیغمبر به راځي او کتاب به صحیح قرآن کریم اوس که دا پیغمبر نه وی راغلی د تورات خبره دروغ کېدله د انجیل خبره هم دروغ کېدله نو چې پیغمبر الله راولېږه ستاسو د کتاب خبره څه شوه تصدیق وشه که نه ایمان راوړئ په هغه کتاب چې ما نازل که مصدقا لما معکم ستاسو د کتابونو تصدیق کوي ستاسو په کتابونو کې لیکلي چې آخري نبی راځي نو دې چې راغی ستاسو د کتاب د خبرې تصدیق یې وکړه ستاسو د کتاب خبره رښتیا شوه دروغ نه شو درېیمه طریقه دا ده د تصدیق چې کومه خبره په تورات کې د انجیل کې ده زبور کې ده د الله د توحید چې شرک مه کوئ توحید ومنئ عبادت د الله وکئ ګوره په ټولو کتابونو کې خنزیر حرام دی تورات انجیل زبور قرآن ټولو په ټولو کتابونو کې شرک حرام دی په ټولو کتابونو کې لیکلي دي د یو الله بندګي وکئ نو چې تورات کې هم دا خبرې شته او په قرآن کې هم شته نو مصدقا موافقت یې وکړه برابروالی یې وکړه ستاسو د کتابونو یو خبره تا وکړله خلک لږ داسې شکیان شو
بل سړی راغی اوس دا ستا خبره وکړه نو د ستا موافقت وکړه تا سره په خبره کې څه شو برابر شه دې ته تصدیق وایي نو د قرآن خبرې او د انجیل خبرې په غټه کې سره یو دي چې یو دي نو قرآن د هغې تصدیق کوي موافقت کوي په دې درېیمه معنا کې تصدیق د موافقت په معنا راځي ورسره برابر لاړه ولا تكونوا اول کافر به مکیږي اول کفر کون کې پدې باندې نه اولا نه اوس دې آیات کې منې کوي چې اول کفر مکوي به پدې قرآن باندې یا پدې پیغمبر باندې یا پدې کتاب باندې نو دلته معنا دا راوته اول مکوي خیر دی دویم نمبر دریم نمبر کې کفر وکړي د دې خدا مطلب راوځي اول کفر مکوي اولیت څه معنا ده ثانیا کفر وکړي خو اول مکوي او د دې خبرې بل مطلب دا هم راوځي چې اول کفر مکوي که بل چا کفر وکړو نو به خیر دی د هغه کفر ومنئ نو دا خو په کفر کې تابعداري شوه ته مه کوه اول که بل چا کوو د بل چا کفر ومنه د دې خو دا مطلب راووت نو تابعداري په کفر کې جایز خو نه ده جواب د هغې دا دی ولا تکونوا اول کافر په اهل کتابو کې اول کفر تاسو مه کوئ ولا تکونوا اول کافر من اهل الکتاب دا قید به راو بس په اهل کتابو کې اول کفر مه کوئ مشرکانو په کفر کړی دی مکې والا خو هغه اهل کتاب نو دویم لفظ د مثل راوباسه ولا تکونوا مثل اولک داسې مه کېږئ لکه اولني کافر هغې په شانتې ځان مه جوړوئ اولني کافر څوک د قرآن مکې والا د اولنو کافرو د مکې والاو په شانتې مه کېږئ چې قرآن نه منئ دریم دلته کفر په معنا د کفر عنادي دی مکیږي اول عناد او ضد کون کې د قرآن سره ضد مکوي څلورم دلته اولیت په مقابله د ثانویت ثالثیت کې نه دی چې دویم یا دریم اولیت معنا دا ده چې اول کفر مکوي سم دستی کفر مکوي چې خبره مو واورېدله سوچ او فکر دی لا پکې نه دی کړی فورا وایي زه نه منم ډېرو خلکو کې دا مصیبت دی اول کفر کې ډېر خلک اول څنګه کوي چې د کوم عالم په باره کې چا ورته وویل چې ډېر ښه عالم دی والله لرې که دا خو وابي دی مذهبونه نه مني نو دا داسې شو لکه اول چې ونه منه اول څه معنی سوچ سمج فکر ته ورشه لږ درس واوره یو تقریر واوره لږ ورسره کښېنه لږ ورسره پاسه لږ ورسره خبرې وکړه نو که سوچ سمج نه وروسته بیا کفر کې او نه مني یو دلیل خو به جوړي که نه او نه دی لیدلی دی نه دی اورېدلی دی نه دی ورسره مجلس شوی دی نه ناسته ولاړه او ته وایې نه منم خو دې ته اول کفر وایي که نه اول څه معنی سم دستي کفر مه کوه تادي مه کوه خیر دی لږ واوره سوچ وکړه فکر وکړه د دې دا مطلب خو دا توجیحات اله دي چې انزلتو ضمیر چاته راځي کې قرآن ته په قرآن داسې کفر مه کوئ او که دا ضمیر انزلتو د دوی کتابونو ته راځي کې ایمان راوړئ په هغه کتابونو چې ما نازل کړي دي تاسو سره دي د هغې خبرې ومنئ نو ولا تکونو اول کافرین بیا به د دې څه معنا شي اول کفر په مکوي څه معنا چې تورات مو نه منو نو اول کفر په تورات راغی نو دویم کفر به چا راشي په قرآن باندې چې قرآن نه مني او یا کافرین کې معنا د کتمان وکا ولا تکونو اول کافرین مکیږي اول پټون کې حق لرا کتمان حق مکوي حق م پټوي بل نه ولا تشترو بآیات ثمنا قلیلا ما خلی زما په آیاتونو باندې پیسې لګي سمن قلیل څه ته ویل کېږي سمن خو دې ته وایي چې د یو شیز په مقابله کې تو روپۍ ورکړي چې دا واله او دا شیز راکړه دې ته سمن وایي موږ تاسو ته قیمت وایو قیمت ورکړه او شیز بدله درکړي جنس به درکړي الله فرمایي
زما آیاتونو په مقابله کې پیسې ما اخلي چې آیاتونه ورکوي او پیسې اخلي دا مکوي خو څومره ما اخلي قلیلا لږې مالی نو دا بدعتیان مولیان را لګېدلي دي مونږ خو لږې نالو که نه الله ویلي لږې ما اخلي مونږ ډېر والو نو مولوي صاحب ته څو نالي وایي ما 100 روپۍ واخیست دا قلیل داسې ټکی دی چاته به 100 روپۍ چې دی دا لږې ښکاري او چاته کروڑ ګورې لږې ښکاري دا خو د انسان د خوی پورې او د طبیعت پورې ده نو معنا دلته دا نه ده چې لږې ماله یو ډېرې والی حسن بصري صاحب ویلي الدنیا بحذافیرها د الله د آیاتونو په مقابله کې چې دا ټوله دنیا د سرو نه ډکه شي او آیاتونه دې پرېغوستل او دا دنیا دې پرې واغستله داسې ده لکه د ماشي وزر هېڅ هم نه ده دا ټوله دنیا د آیات مقابله کې هېڅ هم نه ده نو الله فرمایي دا ما اخلی ولا تشتروا بآیاتی ما اخلی زما په آیاتونو ثمنا قلیلا پیسې لګي زما په آیاتونو باندې پیسې مالی آیاتونو نه څه مطلب دی عین آیاتونه چې دې آیاتونو کې تاسو تغییر وکئ یو ټکی بدل کړئ تحریف پکې وکئ یا یې پټ کړئ دا مفسرین و تابعین نے نقل لے کہ حسن بصری وی بتغییر آیاتی ولا تشتروا بآیاتی مانا بتغییر آیاتی زما آیاتونو کی تغییر مکوئی چا دا ویلی سدین نقل دی غوی بتحریف آیاتی زما پا آیاتونو کی تحریف مکوئی بکفر آیاتی کفر پہ مکوئی دویم قول دا دے چه ما خلی زما پا آیاتونو پیسے لگے مطلب آیاتونه نه دي زما احکامات ما بدلوي الله یو حکم را لېږلی دی او ته دا حکم بدل کې آیات به دوی نه بدلو ګورې قرآن کې داسې تورات انجیل کې ډېر تحریف یې نه کوو حکمونه یې بدلول لکه غلا په دوی کې سزا دا وه چې چا غلا وکړه لاس ته کټ کوي نو دوی به سړي ته کتل چې چا به ولخې بنډلې راوړلې ویلې به پوه نه شوم او غلا وشوله وایي خیر مسله اسانه ده هغه د پاره حکم داو چې په خره باندې به سور کا او مخ به ولا تور کا یو د درې چکرې به په علاقه کې ورکه او به شرم نو مرګ نه خو به بچ کا او سړی به غریب هغه ته ویل ښه ته دومره زړوري وسم کلاګانې کې وی نه سې لاس ته کټ کې ایسته به ته لاس کټ کې بس دا حکمونه بدلول پس په پیسو زناکار د پاره د دوی په دین کې مرجمو او که سړی به مضبوطو کورنۍ به قوي او مالدار به اغله به معمولی سزا ورکړه او چې غریب به ویلې رجم کې مړ کې بدکاره سړی دی دا زمونږ په وخت کې مولیان هم دغه لوبه کوي لګیا دي عوامو ته ګوري عوام خفه کېږي حق مسله نه بیانوي ډېرو مولیانو سره ته ځان له کښېنه ځان له او ته پوښتې وکړه چې یم مولوي صاحب جماعت ته لاړم خلکو په مانځه کې په تیزه امین ویلې او لاسونه یې داسې رافولیدیانې کول درته به وایي دا شته حدیثو کې شته دلته درته وایي شته خو منبر ته چې وخته بیا څه وایي وهابیان پیدا شوي دي او منځونو کې اشارې کوي دا ولې وایي که دا ووایي چې په منبر باندې چې دا شته نو بستره به ورته تړلي چې وځه د جومات نه موږ بل مولوي صاحب راولو تم اوړېدلی نو د پیسو دپاره لګیا دی دین پټوه ډېر مولیانو نه موږ تپوس کړی دی خبرې ورسره کوو چې ګوره ته دې 3 میلځې دي 40 وایي ښه راته پته ده چې ارامه ده خو څه وکړم چې نه ورځمه خلک مې نه پرېږدي دقه د بني اسرائیلو ټوقه اوس روانه ده هغوی به هم دا لوبه کوله چې احکام به بدلول ما اخلی زما په آیاتونو باندې لږې پیسې معنا که ټوله دنیا هم چا درکړه دا ماله اوس به راشو دې ته چې په دین باندې پیسې اخیستل څنګه دي یو طرف پکې اتفاقي راواله دم یو سړي وکړه دم په دم باندې پیسې اخیستل د ټولو علماو په اتفاق باندې جایز دی ځکه هلته حدیث کې یو صحابي په هغې باندې 80 ګډې اخیستې وې دم څه شی دی بل له فایده ده او فایده باندې ته پیسې اخیستلی شي دا خلک یو بل سره مزدوري کوي نو مزدور مالک له فایده ورکوي او پیسې ته اخلي ډاکټر مریض له فایده ورکوي پیسې ته اخلي نو دمګری هم ځکه پیسې اخلي
خو دم نه به کاروبار نه جوړېږي. لکه زمونږ په معاشره کې اوس دا یو کاروبار شي، که خپل دي که پردي دي دواړه لګیا. دا پردي خو لګیا و، مخکې موږ به ویلې چې ګوره دمګري دي او بدعتیان دي او دا کوي او هغه کوي. زمونږ خپل پې اخته شو، کارټون یې چاپ کړي دي او ناست دي پلانکي کې پیریان دي. دا ټول دروغ وایي لګیا دي، پلانکي کې پیریان دي. دا پیریان دومره وزګار نه دي چې په پلانکي کې نه نوځو او پلانکي کې نه نوځو. هسې یو خبره باندې سوچ هم وکړئ، لږ فکر پې وکړئ چې دا پیریان زی او ایله په ښځو کښېني، زی او زی په ښځو کښېني. تاسو کله واورېده چې پلانکي مولوي صاحب باندې پیریان او بوی ته دمې کړ او ښه شو؟ مولوي صاحب باندې پیریان نه راځي. نو دا د دې نه معلومیږي چې دلته څه چل شته، ځکه په ښځو کې خو مکر غالبه دی، مکر پې غالبه دی. ها نو په دم باندې پیسې اخیستل شته، خو دم نه کاروبار. هغه صحابي چې دم وکړه، هغه صحابي بیا دم ته نه و کېناستلی چې خلک به ورله راتله او هغه دې دمونه کول. اوس یو بله ډرامه شروع ده، آنلاین دم کوي. آنلاین دم دې ته وایي چې سړی په امریکا کې ناست دی مریض او مولوي صاحب دلته دی او ټلیفون میلاو کې ټلیفون میلاو کې آیاتونه دا راته وایي چې دا چوف په دې ټلیفون کې څنګه ورسېده. ځکه د دم دپاره شریعت دا ویلي چې مریض او دمګری دا به نږدې وي. نبی علیه السلام د منبر نه هم صحابه نه دي دم کړي چې زه به در چوف کړم او در رسي به نه. او نه نبی علیه السلام دمونه هم هغه نه دي کړي، ځان یې دم کړی دی او نوسو باندې دم اچولی دی. نور هر صحابي ځان په خپله دم کړی دی او نوسي ماشومان هغې واړه به مشران دموي، ځکه ماشومانو ته خو دم نه زده. نو دا پکې اوس لا بله غویمه راووته، آنلاین دم په ټلیفون باندې لګیا دی. کله چې انسان د پیسو شوق راوالي او بیا موږ مولا طبقه ځان ځکه یادو چې دا مصیبت په موږ کې ډېر دی. نو چې مولا باندې د پیسو رنګ کله غالبه شي، نو چې څه حرام و هغه درته اوس ټول حلالوي. تعویز کوي، دم کوي، ښکرې لګوي او حکیم هم تی جوړ شي، بیا خلکو له دوایانې هم ورکوي. یا مولوي صاحب کوم کالج کې تا د دې طبابت سبق ویلی دی؟ کالج مالج د نه دی ویلی، حکیم د نه جوړ شوی دی. نو اره بلا بیا د ده نه جوړه شي، ولې چې پیسې وګټي. نو په دم پیسې اخیستل که چا دم وکړه او چا د لسه درکړه جایز دی، لنډه دا ده. خو د دې شي له کاروبار مه جوړه. پاتې شو په اذان باندې پیسې اخیستل. اذان عبادت محض دی. نبی علیہ السلام عمر رضی الله عنه ته ویلو چې داسې مؤذن ونیسه چې لا یتخذ علی اذانه اجر، چې په اذان پیسې نه اخلي. په امامت باندې پیسې اخیستل هم ناروا دي. ولې؟ امامت څه دی؟ عبادت دی. او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خو په کلک رد کړی دی چې په امامت به پیسې نه اخلي. او د دا ټول مقلدین چې څومره دي د حنفي مولیان، نو اول چې په یو ځای کې امامیږي نو اول تپوس دا کوي چې تنخواه به څومره. د ده په مذهب کې دا شی ګورې ناروا دی. او دا سدم حق هم دا ده چې په امامت به پیسې نه اخلي. امامت سره که ماشومانو ته سبق ښیې یا یو درس کې، لکه زه دا درس کوم، دې ته تعلیم د قرآن وایي، نو په دې پیسې اخله، خو په امامت ما اخله. ولې؟ خو ته یو 4 فوټه مخکې ودرېدلې او خلک 4 فوټه شاته ودرېده، نور خو داسې ډېر غټ کار نه دی شوی. که ته ویره امامت سره بل کار نه کېږي، ولې نه کېږي؟ کار هم کېږي او مونځ هم کېږي. مونځ خو به کې که نه، او که نه خو یو طالب په جومات کې مقرر که هغه به جمع ورکوي. نو په دې امامت یا په اذان باندې اجرت پیسې اخیستل حرام دي، دا به نه کوي. بله مسله ده په تعلیم باندې اجرت، درس تدریس چې ورته وایي، قرآن چاته ښودل. نو په دې کې بعض علما وایي لکه امام صاحب دا رایه ده چې قاري صاحب به د شاګردانو نه د چا نه پیسې نه اخلي. خو صحیح خبره دا ده چې په تعلیم د قرآن پیسې اخیستل جایز دي. دلیل: صحابي یو زنانه وه راله وایي ما سره نبي علیه السلام ته ویل چې ځان مې تا ته در بخلی دی،
هغه ورته وکتل خوښ یې نه شو. صحابي ناست و، هغه ویلې یا رسول الله که ستا خوښه نه وي زه به ورسره نکاح وکړم. وایي څه درسره شته؟ وایي نه. وایي ورشه د اوسپنې یو ګوتمه وګوره. خو زه پیدا نه شوه. وایي قرآن دې زده دی؟ وایي سورة کذا و کذا فلانکې فلانکې صورت مې زده دی. نبي علیه السلام ورته ویلې زوجتکها بما معک من القرآن، دا مې دله ځکه درکړه چې تا ته قرآن زده دی، دې ته به یې وښې. نو په قرآن ښودلو خلک پیسې علي، ته په پیسې ماله دا مهر چې دی دا ښودنه شوه، دا تعلیم ستا مهر شه. څه شه؟ مهر شه. دا زنانه به په سبق باندې پیسې ورکوي که نه، نو چې تا ځان په نکاح درکړه دا په مهر کې حساب شه. ان احق ما اخذتم علیه اجرا کتاب الله. بل حدیث چې تاسو په څه شي پیسې الی هغه ډېر صحیح چې پیسې په الی د الله په کتاب اخلی، د دې په ښودنه په تعلیم باندې. نورم پکې ډېر روایتونه دي. بعضې روایتونه به څوک وایي چې صحابي پې لنده اخیستې وه، چاته قرآن ښوده، نبي علیه السلام ورته ویل چې دا خو د اور لنده ده. هلته یو روایت ضعیف دی، روایت کې کلام ډېر زیات دی. نو صحیح دا ده چې په تعلیم د اجرت د قرآن باندې ته پیسې اخیستلی شي. خو چې کله په علاقه کې د سره عالم نه و نو بیا به پیسې نه علي. ولې؟ لکه دا علاقه شو یو عالم هم نشته د درس، او زه ما له پیسې راکوي او خلکو سره پیسې نشته دی، ټول غریبانان دي. نو چې دوی پیسې نه راکوي زه درس نه کوم، خو خلک د درس نه محروم شو، زه ګناهګار یم. او چې کله علما ډېري نو علما ډېر دي او ته درس کوې نو پیسې اخیستلی شي. خلک به راجمع شي چېره موږ ته درس وکړو، ته درس کوم، خو زه خو به دکان کاروبار بندوم او مار خو نه یم چې خاورې به خورم، نو ماله به تنخواه راکوئ. نو دا تنخواه قاري صاحب د کلاس نه علي که د پلارانو نیوله علي، فیس چې ورته وایي چې په هر چا مقرر که دا به علي، دا جایز دی. په دې سره یو دین چې دی ژوندی پاتې کېږي. که دې علماو تنخواګانې نه اخیستلې نو دا درسونه، دا محرابونه، منبرونه به چا سنبالول؟ موږ ټول به وتلي وي، خپلې مزدوریانې به هم کولې. اگر چې زموږ تنخواګانې بیا د تنخوا په حساب کې هم نه دي. زموږ په مدرسو کې لویه تنخوا 10,000 او 12,000 دي، د دې نه بره تنخوا نشته. نو ته په دې وخت کې سوچ وکړه. او استاد زموږ سره بعضې استادانو ته 8,000 او 9,000 موږ تنخوا ورکو، او تقریبا سهار کې نیمه ګنټه 1 ګنټه په موټر سایکل مزل هم کوي، او پټرول په کم ځای کې دي. نو دا کم 8,000 یا 9,000 چې علي دا د پټرول هم نه کېږي، یا عالم 10,000 12,000 یا 15,000 علي دا د کفایت نه کوي. خو بس الله برکت اچي. برکت هم دې ته وایي چې جوړی مفت ده. څه ده؟ دې ته برکت وایي که پیزار یې مفت دی. قیمتي ګړۍ په لاس ته نو دی په خپله نه یې اخیستي که نه، یو ګړۍ دا د 50,000 روپۍ په لاس کړي، خو دا خو په خپله موږ نشو اخیستلی. دا قیمتي شیزونه الله د دې خلکو زړه کې اچوي. نو عالم که دا اجرت وانلي، تنخوا وانلي د خلکو نه، نو عالم به ځي کار پس. چې کار پسې لاړو جوماتونه شل شو. زموږ بچو ته به څوک سبق وایي چې موږ قاري له تنخوا نه ورکوو. په سکولونو کې فیسونه څنګه ښه ورکوو؟ په منډې ورکوو، په زرګونه ورکوو، او که جومات کې 200 روپۍ فیس څوک یې نه ورکوي. د مولوي صاحب تنخواه نو د کور په سر 100 روپۍ یا به 200، اوس به ډېرې شوي. تاسو څو ورکوئ حاجي صاحب؟ څوک پیسې امام له ورکوئ؟ نه ورکوئ. څو ورکوئ؟ 200. زما خو زموږ د اهل حدیثو خو داسې امامتي ده چې الټه مقتدیان به درته په تمه وي. چېرته به عرب مرب دي چېرته نه دي صحیح کړي. نو زموږ خو نشته، راته پته نشته، ځکه آزاد خلک نه څوک روپۍ راکوي نه څوک تنخوا راکوي. الله دین دی، ان تنخوا اخلو د مدرسې نه خپله تنخوا اخلو، بې تنخوا کار نه کوو، ځکه چې انسانان یې بچي لرو، کورونه لرو. هغه داسې د ولایت دعوې هم نه کوو چې نه موږ یې نه خورو، بې خوراکه ژوند هم نه تېرېږي، او نه دومره غټ ولیان. خو دومره ده چې 200 روپۍ د امام تنخوا ده د میاشتې. او په چا ده؟ کور په سر ده. په کور کې ګوره څو کسه کار کوي، دا 200 روپۍ خلک امام له نشي ورکولی. او په سکول کې 2000 روپۍ فیس ورکوي. هلته ورته څه وایي 1 2 3 1 2 3 ABC. او چې جومات کې ورته وایي الف لام میم ذالک، نو 200 روپۍ نشي ورکوي. په کار ده چې دا مسلمانان ټول په هر جومات کې په هر ځای کې فکر وکړي چې زموږ د عالم دی. بیا د عالم ته موږ ګوره چې دا عالم دی، دی په دین کې څومره مصروفه دی، څومره منډه وایي، څومره ځان ستړی کړی دی، شپه ورځ دې ته وقف کړې ده. نو خامخا
د مسلمانانو د هغې سره تعاوني امامان به هم رواني جوماتونه به هم رواني مدرسې به هم رواني خو دا مسلې موږ ځکه نه کوو په دې منبرونو چې د خلکو ذهن ته فورا دا راځي چې مولوي صاحب د ځان دپاره لګیا دی حالانکې شرعي مسله داسې ده چې په تعلیم د قرآن باندې ته اجرت اخیستلی شي پیسې دلایل پکې ډېر زیات دي علماو دا مسله لیکلې ده موږ صرف رالنډه وویله دا جایز ده او چې کوم عبادت محضی سوچه عبادت په دې بیا نه علي داسې قرآن ویل او چاته بخل دا خو شته نه لکه خلک مولیان بوزي کور ته او ایصال ثواب د پاره چې یاره موږ له ختم وکړو مړو پسې راله وبخې دا په دین کې نشته نو چې نشته په هغې پیسې اخیستل په طریقې اولا ناروا دي دا به بالکل نه نور په دې تعلیمونو په دې مدرسو کې د ټول علما تنخوا دي که لوی نه لوی شیخ دی که وړوکي نه وړوکي عالم دی ټول په تنخوا باندې پای ژوند په همدې باندې تېرېږي او دا عوام مسلمانان دي څوک صدقه ورکي او څوک خیرات ورکوي څوک څه کوي څوک څه کوي په دې طریقه د دوی ژوند روان دی ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقوني خاص زمانه ويريږي مخکې ویلې فرهبوني دلته ویلې فتقوني دا فرق ولې وکړه دی ځکه وکړه چې اول کې خلک یهودو د یهودو په دین کې ښه سړي ته راهب وایي او زمونږ په دین کې ښه سړي ته متقي وایي نو یهودي مسلمان شه اوس به راهب نه اوس به متقي جوړېږي ولا تلبسوا الحق مګړ وډوي حق لره بالباطل د باطل سره وتكتب الحق او مپټوي حق لره یا وتكتب الحق او تاسو پټوي حق لره وانتم تعلمون او تاسو خپويږئ په آیات کې نهي د دوو کارونو نه اول تلبیس مکوي دا یو نهي شو دویم کتمان د حق مکوي حق مپټوي مخکې آیاتونو کې مغه جرمونه بیان شو چې په آیاتونو پیسې مالي اول کفر مکوي وسوي حق مګډوډوي تلبسو د لبسا کله چې په لام باندې فتح وي لبسا د دې نه ماخوذ دی نو ګډوډولو ته ویل لکه پيو کې چې اوبه واچي نو دا اوبه دي د پيو سره ګډې کړلې او کله چې په زمې د لام سره لبس نو بیا کپڑے اغوستلو ته وایي مگر وډوي حق د باطل سره حق ستوي قرآن حدیث دین ته د ټولو ته حق وي باطل ماده قرآن کریم کې په اتو معنو راځي کله ثواب ځای کېدلو تم باطل وي ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى بقره کې راځي ما ځای کوي ثواب د صدقو الته د تبطلوا سمانه ده ما ځای کوي ثواب د صدقو حرام خوړلو تم باطل وي ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل بقره یوصل اتیا مخوري مالونه په حرامو طریقو درېما بے فائدې کار تم باطل وي ربنا ما خلقت هذا باطلا ال عمران یوصل یو نوي دا کائنات ته بے فائدې او عبث نه دي پیدا کړی سلورم د یو شیز اثر رانول اثر محو کول لري کول ان الله سيبطله سورۃ یونس یو اتیا الله د دې جادو اثر ختمي اثر پنځمه معنا بت ک قبر دې د الله نه سوا چې څومره غلط خدایان دي ټولو ته باطل وي نحل 72 آیات 2 افبالباطل يؤمنون په باطل خدایانو د دوی باور شته او په الله باندې باور نشته شپږمه معنا شبهات باطله
ويجادل الذين كفروا بالباطل، کافران جګړه کوي په باطل او شبهو کې. وم باطل راځي د حق په مقابله کې، دلته دا مراد ده. حق څه شی دی؟ اسلام. باطل څه شی دی؟ يهودیت. حق څه شی دی؟ د الله کتاب. باطل څه شی دی؟ د الله په کتاب کې تغییر او تحریف. حق څه شی دی؟ تورات. تورات هم حقو. باطل څه دی؟ چې د نبی علیہ السلام صفت لري کې دا باطل ش دا مګډ وډوي. دوی به داسې کار کوي، تورات به لوسته خلکو ته، خو حق به د باطل سره ګډ کړ. حق تورات خو صحیح دی، خو د نبی علیہ السلام صفت چې به کوم ځای کې راغی هغه به یې کټ کړ چې عوام خبر نشي او د پیغمبر باندې ایمان رانوړي. الله فرمایي حق مګډ وډوي بالباطل. با پکې په معنا د مع راځي، مع الباطل، سره د باطل. د باطل سره حق ګډ وډولو طریقه یو دا ده چې د الله په دې منزل دین کې یو سړی یو حرف ورزیات کی. دا کار به دوی کوو، د ځان نه به یو ټکی پکې ورزیات کی. لکه لیکلیو یا ابناء احباری، الله په تورات کې لیکلیو اے زما د علماو بچو، بنی اسرائیل ته ویلو زما د علماو بچو. احبار ټکی دوی بدل ک په ابکاری باندې، وای موږ د الله زامن ولی یا ابناء ابکاری. ابکار څه معنا؟ معنا دا شو زما د خزو بچو. دا کار زمونږ په دین کې د شیګان ډیر زیات کوي. هر آیات کې دوی د ځان نه یو ټکی زیات کړی دی. هر آیات کې کله دوی کتاب کافی کلینی وګوره، کافی د کلینی، تفسیر قمی وګوره، بل تفسیر دی فصل الخطاب، دا درې وانه د دې کار نه ډک دي. بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله، دا آیات ته بد دی هغه چې دوی کفر کوي بما انزل الله. نو دلته په کې ټکی زیات کړی دی، بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله في علي، د علي په باره کې دا ټکی په کې ورزیات کړي. واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا، دا آیات دلته ټکی ورزیات کړی دی. واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله في علي، علي ټکی ورزیات کړی دی. دویمه طریقه د حق او د باطل د یوځای کولو دا ده چې یو کلمه په بلې کلمې بدله کړي، هغې ته چې نږدې کلمه وي. لکه قرآن کې دی وجعلناکم امة وسطا، دا امت غوره دی. نو په دې شیعګانو کې عقیده د امامانو ده. زمونږ په دې ښاري علاقو کې هم دا شیعګان ډېر دي، هغې ته امامیه وایي، امامیه کالونۍ، د دوی ځایونو ته امامیه وایي. دوی عقیده ده چې په موږ کې 12 امامان دي، اثنا عشریه هم ورته وایي 12. دا 12 امامان دوی وایي دا د پیغمبرانو نه هم غوره دي. او دا امام پیدا شوی څنګه دی؟ دا امام څنګه پیدا کیږي؟ کله چې د دوی د عاشورې شپه نو دوی په دغه شپه باندې لیټونه بند کړي. نو په دې کې صرف هغه جنکۍ او زنانه به راپرېږدي چې هغه غیر شادي شده واده شوی نه پیغلی. نو دا ذاکران او دا مولیان ناسې تقریرونه وکړي، خلک جړی را جړی. نو بس نشې مشې چې کله شراب وڅکي لیټونه بند کړي، نو چې چا له کومه زنانه په لاس ورله نو د دې زنانو به حمل پیدا شي. ولې دلته خو ټول مولیان دي. نو د دې نه چې پیدا شي دغه کوتکشا د دوی امام شي. د دې زنانه نه چې په دې طریقه پیدا شي دا به د دوی امامي، دا د دوی بیا مشر شي. نو اوس ته وګوره امتن ټکی بدل که پس په ائمتن وای کذالک جعلناکم ائمتن وای تاسو کې امامان برازي 12. بل آیات ده ولتکم منکم امه
دلته لیکلي ولتکم منکم ائمه، تاسو کې د امامان پیدا شي. کنتم خیر امه، دا بل آیات ته دریم دې کې لیکلي کنتم خیر ائمه، تاسو غوره امامان. نو دا ټول د دوی هغه ټکي په ټکي بدلول شو. دا با که د سببیت والی مخکې خو موږ با په معنا واغسته. دویم بالباطل، په سبب د باطل شبهو، خلکو ته به شبهه ورچوله. چا به ورته وویل چې مولوي صاحب یهودي ته دا هغه پیغمبر نه دی چې زموږ تورات کې لیکلی دي. نو دوی به ورته وویل چې یاره زموږ تورات کې خو یې ټیک ته لیکلی دي، خو دا خو هغه پیغمبر نه دی که نه. د هغه پیغمبر په باره کې خو یې ویلي دي چې ودونه به نه کوي، او ده خو 12 ودونه کړي. شبهه به ور واچو. نو دا خو په تورات کې نو چې ودونه به نه کوي، دا دوی پکې دروغ ویلي. د دې مثال واوره، شبهه دې ته وایي. دا کار د عوامو سره د اوسني مولیان کوي. کله ناکله یو عام سړی ورته کښېني چې مولوي صاحب یو عالم لګی و، داسې ښایسته مسلې وکړلې و، ویې ویل چې مانځه کې د لاسونه اوچتوئ رفع الیدین، په دې کې اجر دی، امین وایي. او زه ورغلی یم مونځ مې مو سره وکړه. نو اوس دا مولوي صاحب طریقه څه کوي؟ دې سړي په ذهن کې یو غلطه خبره اچوي. او ګوره سعودي عرب ته م لاړم، هغه سړی ورته ووایي په حرمینو کې م خلکو دقه چل کوو. نو ورته وایي د حرمینو د سعودي عرب هغه چې دي هغه حنبلیان دي، حنبلي مذهب والا دي. او دا دلته چې دی وایي دا مذهب نه مني. مونځ د دواړو یو دی، رفع الیدین کوي، امین وایي، لاسونه برک دي. هغه حنبلي که هغه خیر دی، ولی هغه د امام احمد ابن حنبل په مذهب دي. او دا دلته چې دي دا مذهبونه نه مني. نو شبهه ور واچول چې هغه صحیح دي او دا غلط دي. دا موږ چې رفع الیدین کو او هغوی چې کوي، زموږ د دواړو سره یو حدیث دی، سرچینه زموږ یوه ده. او دایم دروغ ویل چې هغه حنبلیان دي. امام ابن باز رحمت الله علیه، امام ابن عثیمین، او دا لوی لوی مفتیان چې کومو سرکاري په غټه سطح غټ مفتیان، هغوی کلم دا نه دی ویل چې موږ حنبلي مذهب والی، د قرآن او د سنت تابعداري. هغوی دا چغې والي دي. دا اوسني امامان یې وګوره، دا شیخ عبدالرحمن سدیس مشهور قاری دی، خوش آواز دی، دلته پاکستان ته راغلی و. په لاهور کې د اهل حدیثو زموږ یو غټ مرکز دی. نو هلته راغی، په هغې کې تقریر کوه. هغه تقریر اوس هم په دې موبایلو کې شته. په هغه تقریر کې ویلي چې زه فخر کوم چې د اهل حدیثو په مرکز کې ولاړ یم، ځکه زه پیدا شوی اهل حدیث یم، غټ شوی اهل حدیث یم، او زه اوسېږم د اهل حدیثو په وطن کې. نو خدا نه دی ویل چې زه حنبلي مذهب والی یم. خو دلته دا مولا دوکه کوي که نه. دا امي سړی چې ورته وایي چې یاره په حرم کې هم دا کېدل، وایي نه هغه بیل خلک دی او دا بیل خلک دی. بله شبهه ورته څه ورچوي چې ټیک ده رفع الیدین شته، امین هم شته، صحیح دي، حدیثو کې دي، بخاري کې دي، خو زمونږ په مذهب کې نشته. دته بیا شبهه ور واچوله. مطلب څه دی؟ دا شته د دوی دپاره شته، خو زمونږ دپاره نشته. ته به وایې چې د دوی پیغمبر بیل دی، جدا دی، او زمونږ پیغمبر جدا دی، خو د یو پیغمبر امتیان یې که نه. یا به د عمل په دین کې نه یي، صفا ووایه ورته نشته، بس خبره ختم. که دین کې شته نو تا ته دا چا ویلی دي چې زما په مذهب کې نشته او د ده په مذهب کې شته؟ دې ته ویلی کېږي دوکه، تلبیس. ځکه په پیو کې اوس اوبه اچوي که نه، او پیو کې چې اوبه واچوي نو اوبه نه ښکاري. دی هم دا طریقه کې خبره کوي چې څوک پې پوه هم نشي. ځکه کله ناکله د ده یو مقتدي، د دې مولوي صاحب، هغه د اهل حدیثو خوا لځي، متاثرته شوی دی. نو دی د خپل مقتدي داسې خو ته نه وایي چې مه ورځه. دا مه ورځه ټکې څوک چاته نه شي ویلی چې مه ورځه. نو طریقه ورته کوي. والله وایي د دې خلکو پسې داسې ډېر منځونه هم په کار نه وي. ولې؟ د دوی عقیده دا ده چې د انسان نه هوا خارجه شي، هوا او د سوی نه ماتېږي. نو دلته سړی په ټینشن کې واچو چې ښه هوا خارجه شوه، د انسان نه هوا ووتله، باد ترې لاړل، نو چې دې کې دا منځونه کوي، دا خو بیا اودسه دي. دا موږ داسې طالبۍ دور و، اوله دویمه درجه کې به دې قصه خانه کې په دې چوک کې یو جلسه وه، خاص په دې چوک کې. په هغه وخت کې مولانا بجلیګر صاحب دا ټولو له راغلي.
یو مولای پاسې د اوس هم شته دی، اوس هم هغه ژوندی دی، پېژنم یې زه. پاسې د زمونږ خلاف دا ټوله جلسه زمونږ خلاف وه. په دې عقیده باندې ډېر تکلیفونه د علماو تیر کړي دي. خلکو به پروپیګنډې کولې په غټه سطح باندې. نو هغه مولا پاسې د ویلې وایي چې دا خلک وایي دومره میله اوږده ده دغه واچوي، نوم یې وله واغست، دومره میله اوږدې واچوي او وایي بیا هم منځونه کوي. نو مونږ خو طالبانو زړه کې ترک وشه چې الله زمونږ په کوم کتاب کې به یې لیکلي چې انسان نه هوا لاړه شي او د ده اودس نه دی مات. طالبیم ختمه شوله او دا د فارغه شو، کتابونه ګورو، تفسیرونه ګورو، خلکو ته بیانو. تر ننه پورې په ذخیره زمونږ د کتابونو د حدیثو بخاري او مسلم یو کتاب کې دا مسله زمونږ نشته چې هوا د انسان نه خارجه شي او داسې نه ماتېږي، بلکې هر کتاب کې لیکلي دي چې هوا خارجه شوه که لږه وه که ډېره وه او دس مات دی. دا پروپیګنډه خالص او سوچه پروپیګنډه وه. یو ځای کې د حنفي علما مونږ سره ناستو، نو ما ورته وویلې تاسو زمونږ په باره کې عوامو ته دا وایي چې دوی وایي چې یاره هوا خارجه شي او دس نه ماتي. بل تاسو دا دومره علما ناست استئ ما ته یو حواله زمونږ د کتاب یا زمونږ د عالم پیش کړئ چې پلانکي مولوي صاحب په تقریر کې ویلي، تقریر یې راته پیش کړئ چې ای خلکو چې هوا خارجه شو او دس مه کوئ. دا چې کوم عالم ویلي موږ ته خو یې لږ پیش کړئ. تاسو نه تپوس کوم د چا به په دې عقیده کې 15 کاله شوي موږ سره، چا به 10 شوي، چا به 20 شوي. تاسو د کوم عالم نه اوسه پورې داسې اورېدلي دي چې هوا خارجه شي د ده د اودس مات نه شي؟ شیخ عبدالسلام رحمه الله سره تم پاتې شوی، موږ هم پاتې شوي، اوس وفات دی، کلونه هم تېر شي. تا کله اورېدلي دي؟ چا اورېدلي؟ خیر دی ډاډې ووایي چې موږ تپوس وکړو. دې ته وایي پروپیګنډه، دې ته وایي تلبیس. طریقه داسې جوړه شوې ده د یو خلکو د تیرستلو دپاره، د ګمراه کولو دپاره دا حربه ده. نو دا امي سړي ته چې ته ووایې چې دوی هوا باندې اودس نه ماتوي، وایي به ورکې که مړه دوی پسې بالمازه خلک دې منځونه څوک څه کوي. یو مولای لګیا و، وایي په اوړي کې مې ورپسې مونځ نه کېږي، په ژمي کې نه. په اوړي کې د هوا خبره وکړه او په ژمي کې ویل په جرابو باندې مسه کوي. نو په جرابو باندې مسه ما نه ده ویلې. ابو داود ترمذی کی حدیث تے رسول اللہ علیہ السلام مسح علی الجوربین په جرابوی مسح کړي. ما خو نه ده جوړه کړې د ځان د څلورو واړو امامانو په اتفاق باندې په جرابو مسح کېږي. دا شرطونه خو پکې تاسو لګولي چې ډبلې به یې اوبه به نه راکاږي او 3 میله مزل به پکې کېږي. د صحابو داسې جرابې وي چې 3 میله مزل به پکې کوو. دا خو بوټان شو، دي ته خو جرابې نه وي. او چې اوبه نه راکاږي نو داس چې هر څومره ډبله کپړۍ ته پې اوبه واچوه اخر به هم ترې لاندې وځي. نو دا پروپیګنډه ده. څه ده؟ پروپیګنډه. داسې نورې ډېرې. او مولا زمونږ په باره کې ویلو چې داسې خلک پیدا شوي دي چې 15 خور سره واده کوي. نو بیا به ښځو ویلې چې یا الله نونه خو دې راکړې 15 پکې مه راکوه چې 15 لور مې پیدا شي. ولې؟ بیا به ورور راپاسې او د خور سره به نکاح که 15 خور سره نکاح کېږي. دا خبره هم دوی غلطه کړې وه. مولوي صاحب چېرته تقریر کې ویلو چې خویندې 15 قسمه دي. یو هغه خور ده چې ستا د مور او پلار دواړو نه پیدا ده، سکه چې موږ او تاسو ته د خپل بابا د پلار او د خپل مور نه. یو دویم هغه ده چې پلار کې د شریکه د مور کې بیله ده، د یو پلار 2-3 ښځې دي، میرانه خور ده، پلار یو میندې جدا دي، ته هم خلک خور وایي، په شریعت کې هم خور ده، دې سره هم نکاح حرامه ده. درېیمه هغه ده چې مور کې شریک د پلار جدا دی، ته د یو پلاره پیدا وي، هغه وفات شه، مور بل چا سره نکاح وکړه، نو مور د دواړو یوه شوله، پلار جدا شه، د دې سره هم نکاح ناروا ده. څلورمه رضایي خور ده. کومه؟ رضایي. دا هلک او دا جنۍ د پردۍ زنانه، عامې زنانه پی ورودل په ماشومتوب کې، نو دا دواړه ورور او خور شو، نکاح یې نه کېږي. ولې؟ په پیو کې ورور او خور دي. پنځمه خور زمونږ څه ده چې چا کلمه ویلې ده، د کلمې دا ټولې زنانه زمونږ خویندې دي. دې ته د کلمې خورولي ورورولي زمونږ روانه ده که نه؟ زه تا ته ورور ویم ولې ویم؟ ته ما ته وې په کلمه کې. دې ټولو زنانو ته مونږ خویندې وایو. ولې وایو؟ دا په کلمه کې زمونږ خویندې دي په اسلام کې. نو چې په اسلام کې خور ده، هم د دې ښځو سره نکاح کېږي که نه؟
یو طرف ته د کلمې خور ده خو بل طرف ته نکاح سره کیږي په گاوند کې یو زنانه د کلمې خور ده خو ستا سره نکاح کیږي چې خاوند دی نه یو تو سره نکاح کیږي نو پنځمه خور هغه ده چې د کلمې د نور تشریح ته کټ کړه او ویل د سي مولیان دي چې وي د پنځمه خور سره نکاح کیږي د دې لپاره د دوی سره بیا ډېرې زیاتې طریقې دي امامان نه مني دا راپسې صحابو ته وایي بد ګوري زمونږ د علماو په باره کې بیا د شیخ صاحب په باره کې بیا دا ویل چې د عمر رضی الله عنه پسې خبرې کړي دي عمر رضی الله عنه پسې هغه ته بدعتي ویلې دي عثمان رضی الله عنه ته ویلې څومره دفاع چې د صحابه کرامو زمونږ علما کرام کوي دومره دا نور نشي کولی څومره په ډاډه زړه باندې په شیعه باندې چې رد دوی کوي دا بل څوک نشي کولی خو بس دومره ده چې د دوی اکثریت ته خولې ډېرې دي لډ سپیکرې ډېرې دي د دوی او د ډېرو خولو نه چې یو خبره راځي نو خلک وایي یاره څه چل به پکې دومره خلک ورپسې لګیا دي نبي علیه السلام پسې ټوله مکه لګیا وه هېڅ چل هم پکې نو صحیح پیغمبر دا تلبیس وتکتم الحق دا عطف دی په هغه ولا تلبسو نو دا هغه نهي د لاندې شه معنی یې څه شو حق مه پټوئ یا معنی دا د وتکتم الحق تاسو حق پټوئ وانتم تعلمون او ښه پوهېږئ چې حق هم پټ کړه تعلمون ښه پوهېږئ یو معنی دا ده دلته تعلمونه کې مفعول کې دوه احتمال دي مفعول حق راو بس وانتم تعلمون الحق حق خپیجنه یو بهم پټوي دویم وانتم تعلمون بقباحه الكتمان خدته پته ده چې دین پټول او دین کې ګډوډي کول څومره بد کار دی او د دې بد کار نه خبرې استه او سره د خبرتيام کوي واقيموا الصلاه پابندی د منځو کوي وآتوا الزکات او زکات ورکوي ورکعوا مع الراکعين او رکوع کوي د رکوع کوونکو سره آیات کې درې اوامر درې حکمونه اول منځو کوي اقیموا الصلاة دویم زکات ورکوي آتوا الزکات او دریم ورکعوا مخکې نواهی وس اوامر ولی اول انسان د ګناہونو نه بزان پاک کی نو نیک عمل به ته الله جوړ شي بیا به منظم خوند کوي او روزه به خوند کی اول ته الله ویل چې دا د ګناہونو پرې دي زما پایاتونو پیسې ما اخلي دین م پټوي خلق باندې حق م ګډ وډوي د خلق په ژوندونو کې شکونه م ورچوي نو اوس کومونځ کوي روزه نیسي عبادت کوي دا به قبول شي اقیم الصلاة صلاة تشریع مخکې تیره شوی وه یقیمون الصلاة کې زکات یو معنا د پاکواله ځانونه پاک کوي او دویمه معنا د زکات ورکول د پیسو نه 40 روپو کې 1 روپۍ 40 روپۍ ورکعوا مع الراکعين رکوع کوي د رکوع کوونکو سره د دوی په دین کې زکاتو په بنی اسرائیلو کې زکاتو ماده د رکوع قران کریم کې 14 راغله خو معنی ورازي رکوع ارزه کې دی رکوع ته نه وای چې ملا ټیټه کې ډېر معنی دا غیر راځي تابعداري تم رکوع وای لکه مخکې د آدم علی السلام د سجدي کې موږ یو معنی د تابعداري وکړه اقیم الصلاة اول والمنځ کوي بیا وای رکوع کوي نو رکوع خو په مانځه کې شته کنه رکوع په مانځه کې شته نو دوباره د رکوع جدا ذکر کولو ته څه ضرورت بس په منځ کې اسیم رکوع وي نو چې اقیم الصلاة ویل په خپل پکې رکوع رااله د دې تخصیص وجه څه ده وجه دا ده چې رکوع به د يهود او مشرکانو بد ګڼله نو الله ځکه مستقله ذکر کړه چې دا یو عبادت ته رکوع دا بد مګنئ
دویم چا دا ویل چې د هغوی په دین کې رکوع نه وه نو الله ورته ویل چې رکوع وکړئ ستاسو په دین کې نشته خو په اسلام کې شته خو دا خبره ځکه کمزورې ده چې په یهودیت نصرانیت کې په مانځه کې رکوع وه د بیبي مریم په باره کې الله ورته فرمایلی دي ورکعي رکوع وکړه رکوع وه په هغه دین کې بل جواب ښه جواب دا دی چې رکوع د دوی په دین کې وه خو دوی غرقه کړې وه ختمه کړې وه د مانځه نه نو الله بیا له ذکر راوړله چې دا ګورې ډېر اهم رکن دی دا زمونږ په دین کې رکوع ختمه شو تاسو بعضې مونځ کوونکو ته وګورئ بس د املای لا ټیټه کړې م نه پوره بس داسې راځه او سیده ځه راځه او سیده ځه اوس خو د موبایلو زمانه ده اوس د ډېرو خلکو منځونه راووتل ځان له ولاړي ځوانو ته موبایل نیولی رکوع نه کوي سجده نه کوي نو 4 رکعته مونځ تقریبا 4 رکعته مونځ یو چا په ویډیو کې ریکارډ کړی دی د یو کس نه نو ملت کې هم نه دی ملت هم پې نه دی لګولی بس خالي هغه د کارغه ټونګي دی مقه نو زمونږ په دین کې هم د خلکو رکوع ختمه کړ ډېر امامانو پسې به ته ودرېږې سبحان ربي العظیم به تا 3 ځله نه ویله چې هغه به اوچت شوی رکوع ختمه شوې ده زمونږ په دین کې نو الله بیا له راوړه چې دا ګورې ډېر ښایسته عبادت دی مع الراکعین رکوع وکئ خو د رکوع کوونکو سره وکئ دا معیت په زمان مکان او په عمل کې دی څه مطلب رکوع وکئ د رکوع کوونکو سره په یو ځای کې جومات ته لاړ شئ او په یو وخت کې مونځ مه قضا کوئ وروسته مه کوئ او په عمل کې څنګه چې هغه رکوع کوي دقه شانتې تم وکړه نو د دې نه معلومیږي چې جمع فرض ده رکوع کوونکي څوک دي جومات کې جمع والا ته به راځي د دوی سره به یو ځای مونځ کې دا فرض ده او صحیح قول هم دا دی چې جماعت د جمع مونځ دا فرض دی عذرونه شته مریض دی سړی نشي راتلی دته معاف دی باران دی باران کې جمع معاف ده یره ده پې د دشمنۍ یا د مرګ څوک یې وجني دته هم معاف ده دغه مونځ نه بهتره دا ده چې کوم امام تیز مونځ کوي تیز دی ته وایي د تیز اندازه دا ده چې نه ورپسې ته فاتحه رسولی شي نه په رکوع کې د سبحان ربي العظیم رسولی شي نه په اتحیاتو کې ته چې قناز بنار ته رسېږي ته عبد و رسولو ته ورسې اللهم صل شروع کې دا سلام وګرځي دې ته وایي تیز مونځ داسې امام پسې کله ناکله مونځ کله ناکله دې ته وایي چې ګیر شولې جومات ته ننوتلې ودرېدلې دغه مونځ وکړه خو مستقل د داسې سړي نه امام جوړول چې روزانه په د پسې مونځ کې دا ناروا ده رازم اغیلا دا مولیان وی چې منګه تیز مونځ ځکه کوو چې شاته راپسې ضعیفه خلک ولاړ دي دا هره فیصله چې مونږ کوو دا به په حدیث باندې کوو کم مونځ به تیزي کم به اوږدي دا به حدیث ته کوو د نبی علیه السلام صحابي دی معاذ رضی الله عنه د ماسخوتن مونځ به د نبی علیه السلام سره جمع وکړه د دې جمع نه چې به فارغه شو خپل کلي ته به ته وړاندې چې کلي ته به لاړه نو په هغه کلي کې به بیا جمع ورکوله خپل مونځ خو یې کړی دی فرض یې ادا کړ هغه کلي کې بیا امامت کو نو اوس دا دی چې جمع کوي دا د نفل دی د خو د نفل نیت دی او د خلکو کم نیت دی فرض یو سړی په نفل ولاړ دی تور پسې شاته فرض نیت تړلی شي د دې سعودي عرب او د دوبۍ ډېر ملګري موږ سره رابطه کوي چې یاره موږ کله په سنتو ولاړ یو عربي راشي شاته راباندې لاس کېږدي ما پسې نیت وتړي صحیح ده که نه ستا د نفلي سنت دي د هغه در پسې فرض وشو ځکه مونځ خو د هر چا خپل دی په نیت کې نو د حدیث لوس راځم معاذ رضی الله عنه به مونځ کوو په دې کې یو صحابي و ماسخوتن چې به راغی نو ځان له به په جومات کې مونځ وکړه د پسې مونځ نه کوو لا بړه یو ورځ یې داسې وکړو دی صحابي معاذ رضی الله عنه ویل چې دا منافق دی ما پسې مونځ نه کوي او ځان له مونځ کوي وځي څه کوي وځي دا ولې ما پسې مونځ نه کوي نبی علیه السلام له اقا صحابي راغی چا چې ځان له مونځ کوو او د پسې نه کوو نبی علیه السلام ته ویل یا رسول الله نه منافق یم نه کافر یم ښه صحیح سوچه مسلمان
دا مونځ د پسې ولې نه کې؟ زه ټوله ورځ د پټي کار کوم، پټي کې کار وکم چې راشم دې سورت بقره شروع کی. کوم ځای شروع کی؟ سورت بقره. او زما په خپو کې دومره طاقت نشته چې زه د پسې ودرېږم. یو راله خوب راځي، بل کمزور یم. نو نبی علیہ السلام معاذ ته غصش افتان، خلق فتنه کې ما اچو، خلق د ځان نه مه تروه. نو اوس ورته طریقه ښایي، راځم دې خبرې له. ورته ویې ویلې چې په مانځه کې کله ماسخوتن ودرېدلې سبح اسم ربک الاعلی وایه، هل اتاک حدیث الغاشیه. د جمعې په مانځه کې چې کوم 2 سورتونه مونږ د جمعې قرأت تاسو اورېدلې دی زمونږ دې جومات کې څومره؟ آیا دا امامان کله په مانځه کې د ماسخوتن په مانځه کې دا ویلي دي؟ نه. د ماسخوتن په مانځه کې هم څه وایي؟ والعصر وإن أتينا نه چاپېر دی. او بلې ورته ویلې والشمس وضحاها، دا صورت وایي. نو مقدار چا مقرر که؟ نبی علیہ السلام. د رکوع به څومره مقداري په شریعت کې؟ داسې نه ده چې یاره شاته وشتې بوډا ولاړ دی او بس، نو چې بوډا ولاړ دی د سره به مونځ نه کوو، لا به هغه ته اساني شي، چې بیخي ونه کړو ده ته به ډېره اساني شي. نه، مقدار به مونږ ته شي. د سورتونو مقدار یې ورته وښودو چې بقره پکې مه وایه، څه ووایه؟ سبح اسم ربک الاعلی، هل اتاک حدیث الغاشیه، والشمس او دې ته ورته سورتونه لکه اقرا سورت شو، او داسې لم یکن الذین شو، واللیل اذا یغشا شو، دا سورتونه وایه. دا خو د سورتونو مقدار. او سبحان ربی العظیم دا به څومره وایو؟ حدیث کې راځي د دې کمه مرتبه څو ځله ده؟ 3 ځله. د 3 نه به نه کمې. نو امام به څو ځله وایي؟ عبدالله ابن مبارک دا ټول وایي چې امام له 5 ځله ویل پکار دی. ولې؟ چې ځکه امام خو مخکې ځي که نه، مقتدي وروسته ځي. نو تی 5 ځله ووایه، نو مقتدي به پکې له 3 ځله پوره کړي. څو ځله به پوره کړي؟ وایو به څنګه؟ سب نو چې سب کې بیا خو بیخي خبره یو سیکنډ نه راله. او که صحیح وی چې سبحان ربی العظیم، 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 ما 5 ځله که مقتدي به 3 ځله ووایي. بس په دغې به فیصله وکړو. ورته مولوي صاحب شماره مې در پسې ودرېږم، که 3 ځله مې په راستۍ او په دمه پوره که تا پسې صحیح صبح نه، بس مونځ دې صحیح دی، زه مجرم یم. خو چې 3 ځله زه په صبح کې هم در پسې نشم پوره کولی، نو ستا مونځ غلط دی. او داسې امام پسې مونځ کول څه دي؟ روا دي. ښه اتحیاتو کې وګوره، ته به اللهم صل شروع کې، اللهم بارک، دا به وایي السلام علیکم ورحمت الله. په سبحانک اللهم ته ته ګوره، دی چې نیت وتړي تا به لا سبحانه نیمې ته نه رسولي، دا به قرت شروع کړي. دا خلاف شي. موږ به د مقتدیانو سره څه کوو؟ ګزاره. زه خپلو طلباو ته دلته په درسونو کې بار دا وایم چې امامان به شئ، تاسو کې څه امامان دي، داسې نه چې په مانځه ودرېدل او ټوله تقوا دې راوالي په یوې سجده کې راغونډه کې او خلک په سجده واچي. مانځه له زه راوتلم یو کال بهر یو ګاډی ولاړو، ګرمي وه ډېره زیاته، په هغې کې زنانه وې، ماشومان هم ناست، سړی مانځه ته راننوتې، جملانه و ودرېدلې، سړی مانځه ته راننوتې او ډېره زیاته ګرمي وه، هغه د جون جولای، او ګاډي کې څومره ګرمي او ماشومان لګي او چغې والي او چا ببوسي والي. نو ما ته پته ولګېدله چې دې ته ویلی کېږي د انسانانو خیال ساتل. جماعت ته سړی لاړ شي، اوس دلته زه قرت اوږد کړم او سورت بقره شروع کړم او سبحان ربی العظیم ته کار ویم، په یوه سجده کې په رکوع کې 10 ځله او په سجده کې 10 ځله ویم. نو دا دې خلکو ته څومره تکلیف دی. حدیث کې راځي تا پسې به شاته ضعیف ولاړي، وذل حاجه، ضرورتمند دې ته وایي. موټر سایکل یې ودرولې دی وایي چې مونځ کومه، نو هغه سره دا غم دی چې څوک یې رانه ونه تښتوي. موټر یې ودرولې دی چې مونځ کومه، نو دا غم ورسره دی چې څوک ترې بیټري کوزه نه کړي. غله خو لږ څه لږ نه دي. نو د دې د وجه نه د دې ضرورتمند خیال بسات. داسې ورونه راواوړي چې گاډی په هغه لاس ودرولې، د رنګ روډ هغه طرف ته گاډی ودرولې، دا مانځه ته راواوړي او دا دلته ځان پسې په سجده واچوم چې سمله د خیره سره یو 6 ځله پکې سبحان ربی الاعلی ووایه، دا خلاف سنت ده. بلکې څومره چې کم از کم مقتدي 3 ځله 4 ځله ووایي، امام 4-5 ځله ووایي، بس دغې ته دا مقدار دی د شریعت. بیا د هر مانځه خپل صورتونه دي. د جمعې په ورځ دقه 2 صورتونه دي چې کله نه په ګرمۍ کې که تاسو ما پسې مونځ کړی، په سخته ګرمۍ کې زه دغه 2 صورتونه نه ویم، زه څه ویم واړه کله والعصر کله ان اتینا د جمعې په مانځه کې. ولې؟ ضرورت ته ګورو، څوک را پرېږنه وځي، ګرمي ده، د دې مانځه په خوند باندې به پوه نه شي. د دې مانځه دپاره دا هلکان 20-25-30 هلکان د جمعې په ورځ په دې لارو کې خواري دي. ولې چې ګاډي والا راشي
مطمئن کی چې گاڑی ودره وته لاړ شي هغه به بېغمه منځو کې موټر سایکل والا موټر سایکل ودرئ بېغمه به منځو کې د دوی منځونه پې وروسته شي بیا ځي بلو نورو جماعتونو کې منځونه کوي خو څه وشي چې د مسلمان منځ خراب نشي نو داسې نه ده چې موږ به وایو ضعیفه راپسې ولاړ دی نو چې ضعیفه ولاړ دی بیخي مونځ به نه کوو یا به نیم کوو یا به ترې غټ غټ ټکي راټولو نه د شریعت په مقدار به کوو او زمونږ بعضې ورونه کوي داسې دا غلطي بعضې ورونه چې هغه ډېر اوږد مونځ کوي او خلک دې صحیح متنفره هغه هم خلاف شریعت ده بد کار کوي غلط کار کوي ښه ورته نه وایو ولې خلک د ځان نه متنفره کوي او دومره اوږده سجده او دومره اوږد قرت چې خلک په نفرت کې واقع شي ضرورتمند به زمونږ دا مسجد ته خو د لارې د سر جماعت دی دلته چې څومره امامان دي او جمع ورکوي ما ورته ویلي دي چې دلته به ډېر خیال ساتئ گاړو کې خلکو سره زنانه ناستي گاړی به کوله او پرېښئ په منډه به راتاو شوی نو احتیاط کوئ حجي واقیموا الصلاة نو د دوی ورکعوا مع الراکین جمع سره مونځ فرض دی او چې کله جمع به ته چا پسې پرېږدې اوس دا ستا خبرې وضاحت به وکړم چا پسې مونځ نه کېږي یو چې د چا قرت غلط چې لحن جلي کوي ښکاره غلطي کوي چې مثال په طور باندې الحمد ته الخمد وایي نو د پسې مونځ نه کېږي معنا غلطه ده الرحمن الرحیم په ځای څه وایي الرحمن الرحیم یا نه رحمان نه رحیم وایي د پسې مونځ نه کېږي دویم د هغه چا پسې مونځ نه کېږي چې د هغه په عقیده کې ګند دی شرک دی د عام ورونو پسې موږ چاته دا نه دي ویل چې مونځ مه کوئ ځکه ځان ته توحید والا وایي موحدین دي کم از کم خو چې کم پکې هغه د پنجاب هغه شنه پټکي دي بریلیان دي هغه قبر پرست دي هغې پسې مونځ مه کوه دریم چې کم امام مونځ ناوخته کوي د مازدیګر مونځ تقریبا دا دی لیکلی دی په څو بجې مازدیګر داخلېږي شل کم 4 بجې د مازدیګر وخت داخلېږي شل کم 4 بجې په دې کې دا شل منټه او نیمه ګنټه دا د څه دپاره که د اودس او د بیداري او د اذان او د خبرداري دپاره بس ودرېږه 4 بجې په باندې 4 نیمې بیا دا اول وخت دی حدیث کې راځي اول وخت د الله رضای الله پې خوشحالېږي اول وقت رضوان الله حدیث کې دا د الله رضا ده اوس په دې وخت کې زمونږ امامان څو بجې د عام منځونه په څو دي 15 پاوکم د پاوکم نه به مخکې نه پاوکم نه مخکې به پکې نه 15 ته به اوړېدلي نو د 15 نه ماښام په څو باندې دی مغرب په 9 باندې 9 منټه د پاسه په 6 بجې چې ته 15 بجې جمع وکړي نو د دوی په مانځه باندې 15 منټه خو به لګي نو 15 منټه دا لاړه نو 1 غنټه د ماښام او د مازدیګر په منځ کې راله وخت مکروه دی نو داسې امام پسې مونځ مه کوه چې دې ټایم کې مونځ کوي د سهار په مانځه کې گنجایش دی زمونږ ډېر ورونه وایي یاره پلانکې امام دی او سهار داسې رڼا کې ودرېږي دي چې نور خاته هر امام مخکې ولاړو دقه مونځ صحیح دی په سهار کې صرف دا ده چې تیاره کې غوره دی که په رڼا کې ځکه نبی علیه السلام یو ځلې په تیاره کې مونځ کړی دی او امت ته دا ویل اسفرو بالفجر د سهار مونځ په څه کې وکړئ په رڼا کې نو 2 قسمه حدیث راغله تیاره او رڼا تیاره کې به اله کوو چې کله شپې اوږدي جمع دی خلک خوب پوره شوی دی امام دی په تیاره کې ودرېږي او په رڼا کې به اله کوو لکه اوس شپې لنډېدو ته رواني اوس به امام په رڼا کې ودرېږي دویم مطلب یې دا دی چې ودرېږه په تیاره کې خو قرت دومره اوږد کا چې خلک راورسي او لږه رڼا ولګي نو خیر دی د سحر مونځ د امامانو پسې کوئ چې نور خاطن یې مخکې کوي بس مونځ ورپسې کېږي ځکه په هغې کې اول وخت او دویم وخت نشته او په مازدیګر کې اول وخت او دویم وخت شته او په ماسپښین کې غوره تاخیر دی ماسپښین کې څه ده زمونږ د ټول اوس دا ترتیب جوړ شوی دی اوړی جمع موږ 1 بجه ساتو دا هم غلطه ده په کار ده چې په اوړي کې موږ 2 بجې یا 2 بجې جمع وکړو خو دلته خو دا خلک عادت نه دي 2 بجې څوک مانځله راځي 2 بجې به دا اوده شوی ګنټه خوب به هم پکې کړی که نه په اوړي کې غوره طریقه حدیث کې راځي ابردو بالظهر د ماسپښین مونځ یخوالي ته بوځئ چې نور لږ یخودو ته نو په دې اوړي کې 2 بجې د ماسپښین مونځ پکار او په جمعې کې 12 یا پاوکم یوه مونځ پکاري باقي دغه د مازدیګر مونځ کې ډېر احتیاط پکار دی نو چې مونځ یې ناوخته کوو حدیث د ابوذر رضی الله عنه دی وایي داسې امامان به راشي چې مونځونه به وجني وجل څه معنا وروسته کوي به وایي زه څه وکړم نبي علیه السلام ورته صل الصلاة لوقتها کور کې مونځ وکړه په اول وخت کې وکړه بیا که جمع له ورځي د کلیګرۍ او د اتفاق د وجې نه چې کلي کې لانجه جوړه نه شي اول د مازدیګر مونځ کور کې وکړه
مثلا 100 بجې وکړه 4 بجې په باندې 4 وکړه بیا 15 بجې جمع لورشه په زړه کې د نفل نیت وکړه کلی کې به اتفاق هم پاتې شي نو دا رستنی مونږ به د نفلی او فرض د الله ته په اول وخت کې ادا کړه بل هغه امام پسې مونږ نه کېږي چې کوم امام په مسجد کې قبر یا د جمعات سره د دې حکم راغی چې کوم ځای کې قبر نو دغه مولا پسې مونږ مه کوه د قدر 4 خبرې دي باقي ټولو مسلمانانو پسې مونځ کېږي سړی د مانځه ته مخکې شه هغه خو روژه کې د دوی ګړۍ مخکې کېږي ټیم را مخکې کېږي وخت نه داخل غټه مسله په روژه کې د دوی د لاسه دا جوړېږي دا نقشه چې دغه طرف ته لګېدلې ده دا حنفي علماء لیکلي لاندې په نمونه وګورئ نمبر یې پېشته دی ټلیفون مو ته کولی شي دلته مدرسه ده او حنفیان دي دیوبندیان دي دا هغوی لیکلي ده موږ نه ده خو دا نقشه د حدیثو سره برابره وه موږ راوړه عمل هم پې شروع کړ دوی په خپلو جماعتونو کې لګولې وه ځکه دا 100 کلنه نقشه د 100 کاله دپاره دا کار کوي د 100 کالو ټیم په دې کې د را روانو 100 کالو پکې پروت چې دوی په جماعتونو کې هم دا لګولې وه چې ویې کتل چې دوی موږ په دې باندې عمل کوو نو ایسته دا نقشه لرې کړله نوره دا نقشه ټیک د صرف د سحر په مانځه کې دا پاو وخت یا 20 منټه وروسته ده څه ده وروسته ده او د سحر داسې نه ده چې وختي مونځ راغلی دی زموږ بعضې ملګري وختي کوي نو شپې ته یې واړی شپې ته به هم نه اړی نو د سحر په مانځه کې نور وختونو کې دوی صحیح دي په روژه کې دوی 20 منټه مخکې کېږي نو چې 20 منټه مخکې شو نو 20 منټه مخکې سحر لا نه دی داخل روژه بندول نه بندول هغه ستا خوښه ده خو مونځ ته به وګورې چا نه به تپوس وکړي چې دوی مونځ کوي وخت داخل دی که نه دی داخل که داخلو مونځ ورپسې وکړه که نه خو یو 10 منټه انتظار دی ډېر انتظار چې ته وکړې 10 منټه به وکړي نو دا د مانځه ورکعو مع الراکعین رکوع کوونکو سره څه وکړئ رکوع د هغې په شان ته په معیت په وصف کې مراد دی د هغې په شان ته څه وکړئ رکوع وکړئ بس دی